گناه وکنه خو الله تعالی دې په نیسي نه دا نه معنی چې حلاله شوه خو دغه موږ چې فکر وي حرام په حلال کېږي نه الله تعالی الضرورات تبيح المحظورات مباح ګرځي چې ته په ولاړې قادر یې په فرض لمانځه کې په ناستې روا ده چې وایي کې خو چې په ولاړې نشي درېدی په ناستې خدای پاک ذاتي درنه قبلوي که نه خو معذور شوې چې الوږې نه مړ کېدې دومره غوښه او خوندونه به بیا نه پاخله چې عجبه غوښه م پیدا کړه نو کباب ته چې داسې نه وي چې بیا وږی شم نو 15 سیخه وخورم نه دومره خوړل چې د مرګ نه په بچ شي د نفس خواهشات و نور نه پوره کوي بیا خدای درته روا کړي فمن اضطر هر څوک چې اړ شو مجبوره شو خوړلو د حرامو شي ته خو په داسې حال کې غیر باغین حال دا چې ظلم کوونکی نه و ولا عادم تجاوز کوونکی نه و ظلم کوونکی نه و تجاوز کوونکی څه معنی بل هم دغسې د لوږې نه مري تا چې شی پیدا کړه اوس یې هغه ته وایه چې ته ونه رانږدې کړي نه ظلم به په بل نه کړي او تر حد نه تېرېدونکی دا معنی په 2 ګولو یا په 3 ګولو د مرګ نه بچ کېږي تر دغه نه به زیادت نه فلا اسم علیه په دغه سړي بیا په خوړلو د دغه حرام شي باندې هم ګناه نشته لکه سړی په مړۍ لګیا ده ګوله یې ونیښته د مرګ خطر ده په څنګ کې اوبه نشته خو د شرابو بوتل شته دومره شراب چې د مرګ نه په بچ هغه ګوله په تېره شي الله درته معاف اضطرار حال په اضطرار دغسې وي چې د مرګ خطر وي ان الله غفور رحیم بېشکه الله بخونکی او رحم لرونکی خدای پاک ده هغه مالک موږ ډېر په ګران یو لا تلقوا بأيديكم إلى تهلكه خپله ځان مه مړ کوه هلاکت یې مه اچوه خو ما درته بېرته اجازه ده دا وخوره حتی که نه یې خورې په ګناهګار ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بېشکه هغه کسان چې پټوي دی هغه څه چې الله نازل کړي دي د کتاب نه لکه د تورات ملایان چې هغه حق احکام پټوي او د څه دپاره ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلي په بدل دی هغه پټولو کې یو څه روپۍ اصل حکم پټ که لکه د دې مشرانو ته به کشرانو روپۍ ورکولې چې پیغمبر علیه السلام مبعوث شو که د پیغمبر علیه السلام نبوت دوی تسلیم کړی وای چې دا د خدای حق پیغمبر د خو دې ملکي ختمېده ځکه ملکي خو په روا کې نه وه د روا ملکي شریعت ختموي اسلام خو انسان ته عزت ورکوي ختموي خو نه خو ناروا ملکي ختموي نو بیا به دوی ذاتي ویل چې دا پیغمبر نه ده ولې تورات کې د هغه صفت دا ذکر شوی ده دا خو هغسې نه ده په دروغ دې څه لیکل کړي وو اولئک ما یأکلون دا چې په رشوت فیصلې کوي ناحقه حکمونه دا په دغه مستحق کې دي اوس په دغه رشوت باندې روپۍ واخیستې دا روپۍ خوري که نه په شی په اخلي خوري یې په عیال یې خوري الله وی څوک چې حرام خوري اولئک یأکلون فی بطونهم ما یأکلون فی بطونهم دا خلک نه خوري نه اچي خېټو خپلو ته الا النار مګر اور اچي لکه بل ځای کې راځي څوک چې د یتیم مال خوري انما یأکلون فی بطونهم نارا د یتیم مال حرام ده چې خوري لکه اور چې خوري لکه اور چې خوري دا نن که اور نه ده د خدای پاک په خبر کې خو شک نشته بیا په قیامت کې اور باندې به سوځي که نه سوځي دا لکه اوس نه ده چې اور په خپله خېټې ته واچوي الله مو دې وساتي نو رب کریم به د دغه خلکو نه دومره ناراضه شي ولا یکلمهم الله یوم القیامه د دې سره به خبرې ونه کړي الله تعالی په ورځ د قیامت هلته خو یې حساب د هر چا سره کوي د کافر سره هم کوي نو څنګه وایي چې خبرې به ونه کړي یعنې د شفقت خبرې به ونه کړي ولا یزکیهم نه به پاکې دی د کفر نه د کفر نه پاکي خو په دنیا کې په ایمان راځي په قیامت کې بیا ایمان قبلیږي پاکوي هم نه هر چې پاک نه شو نجس شو سایه خوړل کېږي نه په اور سوځېږي ولهم عذاب الیم شته د دې دپاره عذاب دردناک نو په اور د جهنم کې به سوځي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دغه خلک چې د خدای حق دین پټوي په روپیو باندې رشوتو باندې فیصلې کوي دغه خلک چې د هغه خلک دي چې دی اخیسته د ځان ته ګمراهي په مقابل د هدایت کې
او اخیسته د ځان ته ول عذاب اخیسته د بالمغفرت په مقابل د مغفرت کې کله ایمان راوړی وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات مبارکه حق بیان کړی وای الله به تیر کفر ور ماف کړی و تیر ګناه به ماف کړی وي نو د قیامت عذاب را بخلاصو دا چې حق پټ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات نه کړ بیان ایمان نه پراوړ نو عذاب ځان ته وای مغفرت نشو درې قسمه عمل نه دي دا یو خدای په هیڅ صورت کې موږ تاسو په حدیث کې را روان ده چې نه ما ان الله لا یغفر ان یشرک به چې په کفر کې څوک مړ شو که ټوله دنیا بیا په قیامت کې شفاعت کې کفر خدای پاک نه یو قسم داسې رجسټر ده یو قسم داسې عملنامه ده چې هغه حساب بیا خدای پاک خامخا کوي چې د بنده حق د بنده د حق حساب الله نه معاف کوي چې صاحب د حق نه کې معاف خدای پاک نه معاف دریم قسم هغه رجسټر ده لا یباله خدای پاک پروا نه لري که چاته خوښه شو معاف کوي که چاته خوښه شو عذاب ور کوي هغه حقوق الله لمن سړي قضا کړی روژه یې خوړلې داسې اعمال یې کړي اوس ويغفر ما دون ذلك د کفر نه رالاندې معاف کوي خولې من یشاء معلوم خو نه ده چې چاته به معاف پروا یې نه لري والعذاب بالمغفره خدای پاکي څومره بې اخلاق دي د تعجب چغه ده فما اصبرهم على النار دغه کافرانو ته چې شي صبر ورکړی ده په اور چې دا دوی څه کې خو پوهېږي چې ځای مو جهنم ده نو ګویا کې لکه په خپله چې صبر کې په اور د جهنم باندې ما فعلوا افعل به چې د تعجب دی ما اصبرهم چې شي دوی ته صبر ورکړی ده په اور ذلك دوی ته ولې خدای پاک عذاب ورکوي ځکه یې ورکوي بأن الله نزل الكتاب بالحق چې بېشکه الله نازل کړی ده دا کتاب په حقه قرآن کې خو شک نشته وإن الذين اختلفوا في الكتاب بشكا هغه کسان چې اختلاف کوي په کتاب دی الله کې لفي شقاق بعيد دا په مخالفت ډېر لرې کې دي د حق نه خدای په حق نازل د دې چې خبره نه کې مني اختلاف مخالفت کې نو ډېر لرې دي د حق نه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ما وخت موږ د تحویل د قبله خبره ذکر وا دوی دا اعتراضو کې دا ویله بیت المقدس ته موږ مخ ګرځو ا دې زرګونو انبیاو قبله ده تاسو ولې دغه پرېښوه نو موږ په حق یو تاسو په ناحقه یې مسلمانانو ته دی ویلې موږ نیکار یو نیکان یو تاسو بد یې اوس الله تعالی یو قانون ذکر کوي لیس البر نه د نیکي تش دا خبره ان تولوا وجوهکم چې وګرځوئ مخونه خپل په لمانځه کې المشرق قبل المشرق طرف د مشرق ته او المغرب طرف د مغرب ته لکه نصاراو د مشرق طرف ته لمونځونه کول او یهودو د مغرب طرف ته نه دا نیکي نه ده ورسره مصدر خو په یو چا پورې قایم کېږي هغه سړی نیک نه ده لیس ذل بر خاوند د نیکي هغه څوک نه ده چې صرف قبلې ته مخ ګرځولو کې دعوه د نیکي کوي نیک څوک ده ولکن البر بر مصدر ده وروسته من ذات ده ذات په فصل په وصف نه حمل کېږي نو ځکه ولکن ذل بر خاوند د نیکۍ من هغه انسان ده فیصله الله کوي الله یې ذکر راپېژني موږ به ذکر په دغه ځان برابرو موږ دپاره دا ځای ضرور ده چې خدای پاک چاته نیک ویلی باید په هغه صفت په ځان کې پیدا کړو الله تعالی وي نیک خلک څوک دي من هغه سړی نیک ده آمنه چې ایمان راوړي بالله په خدای پاک یو والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې دوه والملائکة په ټولو ملائکو باندې درې والکتاب په ټولو کتابو جنسي کتاب باندې څلور والنبیین په جنسي انبیاو باندې یا منتو بلا اجزا دي نیک سړی هغه د چې ایمان راوړي خو په ټولو مؤمن به عمره لا نفرق بین احد پرونو کابل را سبق کې تیر شو د چې نه چې یو نبی مني بل نه مني د چې نه چې یو کتاب مني بل نه مني یو ملائکه مني میکائیل علیه السلام بل ملائکه جبرائیل علیه السلام بیا نه مني نه دا نیک نه ده نیک هغه انسان ده چې په ټولو هغه ضروري قطعي یقیني امورو چې رسول الله موږ ته بیان کړي په هغو ټولو ایمان لري د ایمان سره اوس نو د نیکو اعمالو بیان هم ورسره کېږي نیک سړی کامل نیک هغه ده
چې ام ایمان لري ام نیک عمل لري. یو سړی به مؤمن وي خو لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، زکات نه ورکوي، یاره ته بیا نیک ویله کېږي په شریعت کې؟ نو اوس هغه هم ورسره ذکر کوي. دوم نیک سړی هغه څوک ده وآت المال ورکوي مال على حبه. هي ضمیر کې اوس دوه احتماله دي، یا ضمیر راجع ده دغه مال ته ورکوي مال على حبه سره له محبت د دغه مال سره ښه ګران مال ورکوي. هغه ځای ته اشاره ده څلورم سپاره چې موږ شروع کېږي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جنت د الله رضا هلته درته پیدا کېږي چې په ځان ګران مال صدقه کړې. داسې نه نبي علیه السلام به ترغیب د چندې ورکړو. دا اصحاب صفا چې طالبان د نبي علیه السلام و مجاهد صوفیان طالبان درې صفات کې موجود وو. مسکینان وو د باغو ولاته چې د خرما و فصل به پوخ شو دغه راوړی نو دی به هغه وښکالې را پرې کول. په وښکالې کې بعضې رطب تیار پاخه، بعضې بوسر نیم پوخته، خو هغه سوکه سوکه پخېږي. وښکالی به یې را پرې کړو، را به یې ور په جومات کې به یې وځړوه اصحاب صفا په څنګ کې. کوم طالب به چې وږی شو په لښته به یې وټکوه، پخې پخې به توی شوې، د ضرورت په انداز هغه به یې وخوړې، هغه نور به وې سبا ته به پخېدې یا بېګا ته به پخېدې. خو چې کوم مخلص مسلمان و صحابه وو هغه به په باغ کې ګرځېده، هغه ښه وښکالی به یې راوړ. چې منافقین وو که نه یې راوړی بیا خو یې معلومېده، هغه به ګرځېده په ونه کې هغه وښکالی چې مات شي، نه مړاوی شي، نه ژوندی نه مړي، اوبه پوره نه رسېږي، هغه میوه به یې هم دغسې شوه وچه کمزورې. هغه چې زړه به یې خپله د خوړلو نه ورته کېدو هغه به بیا را پرې کړو، را به یې وګټه. غنم دي درمن اخلي، صفا غنم کور ته وړي، په هغه اخر چې خاوره ورسره ګډوي دا بیا په عشر کې نه. کوچیان دي ښه میږ ښه پسه د ځان چې هغه مري په زکات کې ورکوي نه. هغه چې په تا ګران وي هغه چې ورکې کمال د ایمان نیک سړی هغه ده علی حبه. ځکه هم هغه آیت مبارکه چې نازل شو چې تاسې جنت ته د الله رضا د الله دیدار تر څو نشي پیدا کولی چې هغه ښه مال نه کوي صدقه. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه باغونه وو خو ښه باغ یې بیروحه وو، ډېرې ښې اوبه یې وې. پیغمبر علیه السلام به هم کله کله ورتلو، راغی پیغمبر علیه السلام ته ویې خدای پاک وی چې تاسې د ما رضا او دیدار او جنت تر څو نشي پیدا کولی چې هغه په تا چې ګران مال صدقه نه کوي. ما په ټولو باغو کې دغه باغ په ما ډېر ګران ده، نو بس ما تا ته درکړو چې چا ته یې ورکوې، د خدای رضا ده. نبي علیه السلام څه ورته ویي؟ بخاري شریف کې موږ تاسې روایت را روان ده بخ واوا هذا مال رابح هذا مال رائح. دوه قسم نسخې یا دا دغه د ګټې مال ده چې سودا دې د الله سره وکړه، چې صدقه دې کو دا دې ضایع کېږي لخوا راشي. رابح ګټې مال دغه ده، یو په لسه یو په اووه سوه یو په اووه لکه به خدای عوض درکوي. یا که رائح شي ډېر ښه دې وکړه، کنې دا مال نه ده رائح. رائح دا معنی بې اعتماده ده، سهار وي بېګا بیا نه وي، بېګا وي سهار نه وي، وروسته بیا لاسونه ټکوي. دا بعضې مسلمانانو وروڼه په چا خو بدګماني نه کوو خو خیر کله کله موږ ته راشي چې داسې غټ کاروبار مې و اوس څو کروړه پوره وړی یم، ته دعا راته کوه چې خدای پاک مې کار جوړ کړي، بیا به نو زه د تای مدرسې سره دې غریبانان کوي چې دی نه پوهېږي. نو کله کله د دغه دپاره زه ټوکه په وکړم چې هغه کروړونه دې درلودې هلته دې چی کړي وو چې اوس بیا وایې چې که بیا د کروړونو چکتم شه زه به یې درته وکړم. چا لرلې دې هلته دې څه کړي؟ خدای پاک خو په موږ علم لري، بنده که علم نه لري الله تعالی خو علم لري. خدای پاک یې نه هغه ښه مال به صدقه کوي. په ځای کې را روان ده داسې نه چې تا چې هغه خبیث مال ته اراده د صدقې کوي چې په خپله یې نه غواړې، که تا ته څوک هغه شی درکوي نه یې غواړې خو بل ته یې مه ورکوه دغه شی. دومه معنی دا ده چې ضمیر راجع شي الله تعالی ته. نیک انسان هغه ده چې ایمان لري په الله، هغه الله چې هلته ذکر ده وآت المال او ورکوي مال علی حبه په محبت الله یې ورکوي.
د خدای پاک سره محبت ته او خدای پاک نو چې محبت ته په څه شي چې راضي کېږي کوشش په هغه کې کوي چې الله تعالی په لمانځه راضي کېږي لمونځ به کوي چې په روژه راضي کېږي روژه به نیسي چې په زکات راضي کېږي زکات به ورکوي چې په صدقه راضي کېږي نفلي صدقه به کوي چې په نفلي لمونځو تلاوتو ذکرو راضي کېږي دا به کوي ولې کامل والذین آمنوا اشد حبا لله کې چې پرون موږ تاسو ویل چې تر ځانه د الله سره محبت زیات شو خو د الله رضا به غواړي خپل رضا خو به نه غواړي ورکوي مال په محبت د الله یې ورکوي خو چاته یې ورکوي دلته بیا شرط شو داسې نه چې ده چې خلکو ته یې ورکوي چې هغه بیا یې د په دنیا ګناوې کوي وآت المال ورکوي مال په محبت د الله ذوي القربا خپلوانو ته یې ورکوي حضرت پیغمبر علیه السلام یو ورځ بیان یو سړی یو دینار لري د 100,000 روپۍ په جهاد کې صدقه دوم دینار لري غلام په آزاد کې اعتاق د رقبې کې څومره نیک عمل ده یو جهاد شو بل اعتاق د رقبې شو په یخ کې یو دینار ده بل مسکین ته یې ورکړي یو دینار ده خپل قریب ته یې ورکړي په ټولو کې ډېر ثواب دی دغه ده چې د خپل قریب وسیله رحمي پکې راغله وایي 2 ثوابې دي یو صدقه شوه بل وسیله رحمي شوه د علماو طالبانو سره چې کومک کوي 2 ثوابه دي یو صدقه ده بل د دین په کار کې معاون شوې چې مجاهد سره کومک کوي 2 ثوابه دي یو صدقه ده بل د دین په کار کې معاون شوې خو که داسې چاته یې ورکړې چې مسکین ده محتاج ده خدای پاک خو ثواب په درکوي سپي ته چې ګوله ور اچوي خدای پاک ثواب په درکوي خو د صدقې ثواب نیک عمل چې نه ده په معاونت نیکي کې نشوي ورسره شریک بلکې کله خبر یم چې دی د روپیو قمارباز د قمارونه وي شرابي د مسکین د شرابه د وجې نه بیا په معاونت معصیت کې واقع شي تعاونوا علی البر والتقوا په نیکي کې یو د بل سره کومک کوي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په ظلم په ګناه به یو د بل کومک نه کوي والیتامى یتیمانو ته یې ورکوي د انسان پلار چې مړ شي او دی بالغ نه وي یخته یتیم ویل کېږي په دغو الله تعالی ډېر راضي کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر راضي کېږي پیغمبر علیه السلام یې زه او کافل د یتیم به په قیامت کې داسې سره نږدې یو هغه څوک چې د یتیم شفقت کوي خوراک و چکاک و پوکاک ورکوي ساتي یې ما ته به په قیامت کې دومره رانږدې وي لکه دغه 2 کوڅې سره یتیمانو ته یې ورکوي والمساکین او مسکینانو ته یې ورکوي وابن السبیل نه یا وایي مسافر مراد اگر که په خپل وطن کې موړ ده خو نن محتاج ده مسافر ده دی هغه جایداد ته نه ګوري چې دا خو په خپل وطن کې خو موړ ده خو نن محتاج ده ورکړه د خدای په کومک ورسره وکړه یا الله د رضا دپاره یا د مراد د وابن السبیل نه میلمه مراد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه د خپل مېلمه د عزت کوي ناشنا سړی راغی د تا کور ته ده خپل مېلمه ویلي موږ د یغه مېلمه خو قدر کوو چې په خپله خوله یې غواړو یا خو هر څوک قدر کوي سم ورته علالۍ غویایم ورته علالۍ وکړم ورته علالۍ چې وس رسېږي بیا عذر هم ورته وایي چې تا حق خو ډېر و خو نور مې وس نه و یا تا حق ډېر و خو څه پیدا کېدو نه د غیرتمن خلک دغه ورته وایي که نه وایي خو چا نه یې پېژني هغه ته یوه ګولماړۍ نه ورکوي اصل مېلمه ده الله تعالی په دغه ډېر راضي کېږي چې په کال کې یوه ورځ اخو مېلمستیا خو په کال کې یو وارې یا 2 وارې کوي دا موږ خسیان وایي سخیان او یو دغه ده چې جومات ته مسافر راغی په لارې مسافر راغی کور ته درتاو شو الله تعالی په دغه ډېر راضي کېږي او در باندې واړول 3 شپې حق در باندې لري ناولاده ده خو کور یې لرې ده ځای یې لرې ده په لارې غریب مریض شوی ده مانده ده نور مزل نشي کړی کور یې پیدا کړو په بیابان کې را روان ده کور ته ورتاو شو 3 ورځې حق په تا باندې لري او د 3 ورځو نه بعد بیا که ته ورته ووایې چې وروره نور مې ذاتي په وس نه ده خوره دا بیا خدای پاک نه په ناراضه کېږي حق یې دغومره و مسافر یا مېلمه والسائلین او
نیک خلک هغه دي چې ورکوي مال خپل سوالګرو ته. حضرت نبی علیه السلام یې سوالګر حق لري، اگر که په آس سپور درته راغی نو چې په آس سپور نو خو بیا خو موړ ده، په آس ته خرڅ کړي، خو تا ته چې سوال وکړو و اما سایله فلا تنهر رټای مه ورته یو څه. خو زموږ علما یو قید ذکر کوي، سوالګر درته ودرېدو شی ورکړه رټای مه، که وس دې نه و پوره خوږه خبره ورته وکړه، خدای دې کار جوړ کړه، ده ته دعا وکړه. یا اوس مې نشته په کابل وخت راغلی و دې ما سره چې و در به کړم، نور کوچ رات ما ورته وایه چې دومره لوی څه ده، خو مزدوري وکړه ځوان سړی، دا ما ورته وایه. خو که یو سړي عادت دا ده چې سوال کوي، ښه موړ ده. بعضې قومونه داسې دي عادت یې دغه د ټول عمر ښځې هم ګرځي سوال کوي، سړي هم ګرځي سوال کوي، او کور کې ټیکټرې ولاړې. دا سوال روا ده. دلته چې په خبر شوې بیا خو مخکې موږ ویلې چې په ګناه به د چا معاونت نه کوي، دی په ګناه لګېده ته بیا هم روپۍ ورکوې، دا خو په ګناه کې ورسره شریک شوې. خو چې د احتیاج په بنیاد ده، مسکین ده، مریض ده، کور کې پچې نه لري، نو چې درته ودرېدو جواب ما ورکوه، خپل وس موافق شی ورکړه. نبي علیه السلام دا د پسه پښه دا نوک ځای نه ده چې دا هډوکی تر لرې شي د لاندې دا خنګری چې دا دوه اړخه لري، خو یوه ګوله غوښه هم نشته پکې، چې په وس دې نوره نه ده پوره، دا نیم خنګری دا نیم نوک دې په وس پوره ده، سایل ته یې ورکړه، زه به یې درته خوشحاله کړي. وفي الرقاب، او خپل مال لګوئ په آزادولو د غلامانو کې. نن سبا خو نشته، خو ثواب سخت دی عزت کې. هغه د کافر نه چې په بند ونیسي، شریعت بیا هغه مسلمانو ته اختیار ورکړی چې وژنې یې، فدیه په اخلي، که غلام تر جوړه یې د تا به مزدوري کوي، روپۍ یې نشته. که ښځه و مینځه ده د تا به مزدوري کوي، که ته نور منفعت تر اخلې روپۍ مپۍ یې نشته، بې نکاح اخیستی شي. خو نبي علیه السلام یې څوک چې یو غلام آزاد کړي، د غلام د هر اندام په عوض کې د ده هغه اندام خدای د اور د جهنم نه خلاصوي. نو ترغیب ځکه وایي دې ته ده چې نر انسان د نر غلام ازادوي، چې حتی عورت هم د عورت په مقابل کې د اور د جهنم نه خلاص شي، لاس یې د لاس په مقابل کې، پښه یې د پښې، سترګه یې د سترګې، او ښځه د ښځه مینځه ازادوي، چې ټول مناسبات یې وي د هغه اندام په عوض کې د ده اندام هم خلاص شي. او نیک خلک هغه دي، یو طرف ته سخاوت ذکر کړو، د ایمان نه یې راوروسته ډېر وروسته، ځکه په انسان وایي تر ځان مال ګران ده. 5 وخته لمونځ هم کوي، روژه هم نیسي، جهاد هم تیار ده، خو 1 روپۍ زکات ته، 1 روپۍ سخاوت ته نه ده تیار. نو روپۍ تر ځان ګرانه شوه په که نه شوه؟ ځکه اول یې مال ذکر کړو. وروسته نیک انسانان هغه دي واقام الصلاة چې ادا کوي لمونځ، بیا وروسته یې وآت الزکات ورکوي زکات، هلته ویلې وآت المال مال ورکوي، دلته بیا یې وآت الزکات زکات ورکوي. نو دواړه خو مال ده، خو زکات هم مال ده. وایي تنبیه ده په دې، اول صدقه نفلي ده، دوم فرضي، خو نفلي صدقه یې مخکې کړه تر فرضي. ولې؟ وایي مسلمان خو به دومره دنیا ډېروي نه چې زکات پر راځي، دا خو به په یوه نیم راځي. عام خلک خو به صدقې ډېرې کوي، د عامو مسلمانانو کار خو دغه ده. موږ تاسو ته بخاري شریف روایت را روان دی، صحابي مبارک وی پیغمبر علیه السلام به اعلان د چندې وکړو مجاهدینو ته، زموږ به هېچا روپۍ نه وي، بازار ته به لاړو، مزدوري به مو وکړه، په مزدوري به م چې ته وګټل بیا به م راوړه ور به م کړه. او نن سبا چا فتوحات او غنیمتونه راغلي دي، وخت نه شکایت کوي، نن سبا 1 لک روپۍ لري خو صدقې نه ورکوي. او یا دا معنی مخکې صدقې سختې وي چې نه وې، نن خو شکر ته خدای دنیا را کړی، که یو سړی 10,000 روپۍ صدقه ورکوي خو 1 لک لري. نبي علیه السلام یې کله 1 روپۍ ثواب د صدقې تر 100 روپیو ډېر وي. څنګه؟ یو سړی 2 روپۍ لري، سوالګر محتاج فقیر یې ولید، مریض او محتاج یې ولید، 1 روپۍ یې ورکړه. دا 1 روپۍ د ده د دنیا څومره حصه ده؟ نیمه. یو بل سړی ده 1000 روپۍ لري، یغه محتاج ولید 100 روپۍ ورکړي، دا 100 روپۍ د دې د دنیا کومه حصه ده؟ 10. ګوري عجب، خدای په کم ته نه ګوري،
چې لږ دې ورکړې که ډېر یې د تا اخلاص ته ګوري. اخلاص دې دغه ډېر ده چې په 2 روپۍ کې 1 روپۍ صدقه کوي، که دغه ډېر ده چې په 100 کې 100 صدقه کوي. یو سړی د 1 لک روپۍ صدقه کوي، زکات نه بغیر 1 لک روپۍ صدقه، خو لري 1 کروړ لري. د دنیا سلامه حصه شوه، 1 لک د 1 کروړ سلامه حصه شوه. یو سړی 100 روپۍ لري، په 100 کې 10 روپۍ صدقه کوي، دغه د دنیا لسمه حصه شوه. یوه لسمه صدقه کړه، بل سلامه. نو اول وایي نفلي صدقه چې موږ هم خپل وس مواته د روژې فضایل به بیا انشاءالله واورو، هلته به بیا لږ نور متوجه شو. او نیک خلک هغه څوک دي والموفون بعهدهم، هغه څوک چې وفا کوي په خپل وعده عهد. اذا عهدو چې کله عهد وکړي د چا سره؟ اول عهد د الله تعالی سره. موږ تاسو ټولو چې کلمه شریفه وویلې لا اله الا الله محمد رسول الله، ټول شریعت باندې وعده وکړه د الله سره، خدای د تا نه سوا د بل چا عبادت نه کوم. نو نه به د نفس عبادت کوم، نه د پلار کوم، نه د امیر کوم، نه د ملا کوم، نه د پیر کوم، خدای د تا کوم. د دې منم خبره هغه منم چې تا راته ویلي دي. او محمد رسول الله دا فرعي احکام، هغه ایمان شو، اصول شو، دا فرعي شریعت باندې هغه عمل کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړي، د ده په سنتو به چلېږم. که وعده دې وکړه، اوس ځان ته دې وګورو چې موږ د الله امر څومره په ځای کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت به څومره په ځای کړي. وایي اول عهد مع الله ده. دوم هغه چې په خپل منځ کې عهد سره وکړي، هغه عهد باندې وفا کوي. والصابرین، او نیک خلک هغه انسانان دي چې صبر کوونکي دي فی البأساء والضراء وحین البأس. صبر کوونکي دي په سختیو کې، مسکینتو کې، تکلیفو کې صبر، والضراء په مرضو کې صبر کی، وحین البأس او د جنگ په وخت کې صبر. نبی علیه الصلاة والسلام الجنة تحت ظلال السيوف، جنت د تورې تر سیوري لاندې ده. څه معنی د کافر توره به د تا په سر راځي، ته به شهید کېږې، جنت ته به ځې، صبر به کې. د تورې سیوری خو نږدې به یي درته، صبر به کې، منډه به نه وایې. و د منډې خپل اجازه چې کړې ده چې کافران 1 تر 2 زیات و، بیا تا ته روا ده چې بل ځای ته لاړ شي. اولئک، دغه د دغو صفاتو څښتنان چې ایمان لري په ټولو شیانو. یو، دوم سخاوت لري، نفلي صدقې کوي. 2، دریم د فرضو احکامو مطابقت کوي، لمونځ و زکات ورکوي. 4، په عهد وفاداري کوي. 5، په تکلیفو کې صبر کوي. دغه خلک چې دي الله وی اولئک الذین صدقوا، دغه خلک دا رښتیا د عهد کلمه یې په رښتیا ویلې ده، رښتونې دي دی په خپله وعده کې، صداقت یې کړی ده په خپل دین کې. واولئک هم المتقون، او خاص دغه خلک ځان ساتونکي دي د بدو اعمالو نه. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. دام یا الله رینن سبا کفار دغه اعتراض کوي. مخکې د جاهلیت په دور کې د چا د وینو د تویولو څه حیثیت نه و، د چا سره زورداري وه، بیا داسې بدۍ وې، زورواکي او داسې کار و. دغه قوم د ده قوم مثلا جنګ شو، دا زورور قوم بو، دا کمزوری، دا کمزوری به که جګ شو په جنګ کې، خو کله د غریب سړي وار ښه کار کوي، زور نه غواړي. دغه به خو دا زوروره کې یو سړی مړ کړ، هغه به زورور و، بیا به ورژېږېده، په دې کې به یې 2 مړه کول، په یوه یې اکتفا بیا نه کړه، 1 په 2 به شوه خبره. که د دغه قوم ښځه جګه شوې وای، د دغه قوم نری مړ وای، دی ښځه نه مړه کوله، دی به بیا د دی نر مړ کوه. که د دغه قوم غلام جګ شوی وای، د دغو اصیل سړی مړ وای، دی هغه غلام هغه ژوندی ګرځېده، زه اوس پور د غلام نه واخلم، هغه یې نه مړ کوه، په هغو کې بیا اصیل سړی مړ کوه. موږ تاسې د جاهل پښتانه دغه کوي که نه کوي، قتل وکړي دغه سړی،
هغه ژوندی ګرځي په هغه کار نه لري په هغه خاندان کې چې کوم ښه سړی وي هغه نه پرېږدي هغه وژني خو په هغه ته ظالم شو دغسې قاتل شوې لکه ده چې د تا قریب وژلی و قاتل و دغه معاملې شوې کله به بدۍ سره اوږدې شوې 120 کاله اوس خزرج بدۍ وي ځکه چې تا یو مړ کړی ته ورجګ شوې دوه دې مړه کړه بیا هغه پرېږدي بیا به هغه جګ شو د هغه انتقام بیا اخیست هغه به کله د دغه طرف نه دوه مړه شوه بیا به ورجګ شو څلور به هغه په وژله الله تعالی حکم لري چا چې په ظلم قتل وکړو هغه قاتل به بیرته په وژنې قصاص کوی به مسلمانانو حاکمانو قاضیانو هغه به قصاص کوی چې بل وارې څوک ظلم ونه اوس کافران اعتراض کوي چې دا نو ولې وژنې یو خو یې مړ کړو دا قاتل ته سزای موت د دې په قانون العیاذ بالله ظلم بلل کېږي چې دا ظلم د دا نو ولې وژنې بندي یې که خو وژنه یې مه دا خو د بل انسان هم ختم کړه الله تعالی اوس فایده د قصاص ذکر کوي ای مسلمانانو په تاسو قصاص فرض ده په قتلاو کې وروسته را روان ده ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب په قصاص کې ډېر لوی ژوند ده ډېر لوی ژوند څه معنی چې یو سړی په یو قوم کې ډیک شو په ظلم یې بل مړ کړو او حکومت راغی هغه قاتل یې مړ کړو بل سړی بیا قتل کوي او چې دا زور لري قتل کوه په روپیو په رشوت خلاصېږي او په یو څو کاله بند خلاصېږي سبا بله مو وژني خارج کې زه مثال درکړم سعودي کې دغه حکم د قصاص شته چې څوک مړ کړي نه یې پرېږدي قصاصي چې ورثه و معافي نه یې ورته کړې په ټول سعودي کې مو د قتل خبره په ټول کال کې اعلان اورېدلی ده چې مرګونه سره کېږي اما د دې کفري ملکو ته لاړ شه اروپا او افریقا او امریکا کاناډا دغو ته لاړ شه په هر شپږو ملټو کې یو قتل ولې خلک دلاوره دي چې څوک مې بیرته نه وژني بدماشي کوي فقاره یې کوي دوی دغه یو ظلم وبالي چې دا یو خو یې مړ کړی و بل دې په مړ کړ دوی د ظلم دومره لار خلاصه کړه چې په کال کې په دې کې په زرګونو مرګونه کېږي په مسلمانانو کې یو شوی و هغه یې قصاص کړه بل څه چې بیا په ټول کال کې ونه کړي چې په کوم ملک کې اسلامي نظام وي او حدود وي او حدود دې ډاره بیا ځکه څوک تېری نشي کولی الله یو لوی حکمت لري په او قصاص وي مساوات ته برابري ته ظلم به ته نه کوې که هغه نر ته وژلی هغه نر به وژنې که ښځې وژلی هغه ښځه به وژنې که غلام وژلی غلام به وژنې په ظاهره حر بالحر عبد بالعبد ذکر بالذکر الانثى بالانثى ذکر شوی ده د دغه بیا خلکو ته غلط فهمي راځي چې که یو سړی جوک شو ښځه یې مړه کړه نو سړی به نه پوهېږي ولې هلته خو ذکر بذکر ویلي دي نو بل ځای کې راځي ان نفس بالنفس نفس قاتله د نفس مقتوله په عوض کې مړ کېږي بیا نر وي که ښځه وي اصیل وي که غلام وي موړ وي که مسکین وي خو چې ده ظلم وکړه څوک یې قتل کړه په خپله دغه سړی به وژني بل نه فرض شوی دی په تاسې باندې قصاص په وژل شوي کسانو کې چې قصدن څوک مړ کړي دا قاتل به په قصاص کېږي حر بالحر اصل په اصل باندې قصاصېږي عبد بعبد مریی په مریی غلام په غلام قصاصېږي والانثى بالانثى ښځه په ښځه قصاصېږي خو بله لار هم شته فمن عفي له من اخیه شیء که جوړه یې وکړه عفوه د قتل خو په عوض یې وکړه جوړه یې وکړه جوړه یې په روپیو وکړه نو څه حق ماف شو څه شته د وینې تویول خو ماف شو قاتل خو نشي وژلی روپۍ یې پکې کړې چې ما ته به مثلا 3 لکه روپۍ راکوې اوس په دغه روپیو کې به بیا څنګه سلسله وي بیا الله قانون ذکر کوي چې قاتله تا ته مرګ در ماف کو روپۍ در باندې کېښوي نو ته په روپیو کې بیا ځنډول مه که بې ځایه چې وخت کې وورکوی خو د مقتول قریبانو ته هم دا حکم ده چې دی د ماف کو د مرګ نه خو په روپیو هم دومره مه تنګوه چې بېرته یې مرګ ته مجبوره کوې که وخت نه و ورته ودرېږه خیر ده په سوکه بیده دواړو طرفو ته نصیحت د نرمۍ ده ومن عفي له من اخیه شیء
چاته که عفو وکړی شوه مصلحتا د قصاص د یو اسلامي ورور نه د څه شي فاتباع بالمعروف بیا ورپسې کېدن دي په معروفه طریقه چې د مړي قریبان به په هغه قاتل نه په معروفه په شرعي طریقه لکه د په دریو کالو کې په سوکه سوکه بېرته کړه په بل طرف هم بیا چې مرګ نه خلاص شومه نو روپۍ ولاکه زه درکړم نه واداء الیه باحسان د یو طرف نه به ورکولې په نیکه طریقه باندې دا چا ولې ویله چې قصاص ته وروسته اجازه د جوړې مو وکړه الله رحم اظهار کوي ذلك تخفیف من ربکم دا اسانتیا ده له جانب د رب د تاسو نه ورحمت رحمت ته که څه یوه لاره در باندې سخت لازمي کړې وای بیا به په سختي کې وای کله یو قریب د چا مړ کړو موږ په موجوده وخت کې لیدلي دغه یتیمان د یوې روپۍ وس نه لري یوه لویشت ځمکه نه لري اوس هغه قاتل چې مړ کې دوی ته ډېره ګټه ده پکې که دیت واخلي خو چې جوړه یې وکړه د ټول عمر د دوی مشکل خدای پاک ورسره حل کړ نو الله ځکه ازادي وکړه که ډېر د زړه درد کې مړ یې کړه هغه طرف ته اسانتیا ده چې بل وخت کې خپل مدعي وینې نه خو که جوړه کې د خیر جوړه وکړه الله رحم دې در باندې سپکوالی وکړه د حکم خو که یو وارې دې جوړه وکړه روپۍ دې واخیستې بیا بل وخت کې چا پیغور درکړه لکه زموږ پښتنو کې دا هم شته بېرته ورجګ شه قاتل بیا مړ هغه کومې روپۍ چې اخیستې وې په کور کې بېرته یې ورکړې خو دا روپۍ دې راکړې وې وایسته بېرته الله ویل نه یو وارې دې چې جوړه وکړه دیت دې واخیست بېرته اوس د هغه قاتل مرګ درته ناروا شو که ته جګېږې بیا یې ووژنې خو ظلم دې وکړو او د دغه بیا سزا دا ده دا دوم قاتل به بیا خامخا وژل کېږي بیا جوړه موړه نشته شریعت کې ځکه چې ده داسې کار وکړو چې د ټول وخت د جوړو مخه یې ونیوه بیا خو په جوړه خلک اعتماد نه کوي چې نن یې زه مړ کړم جوړه ورسره وکړم د مقتول د ورثه ورسره سبا مې بیا هم وژني ای ما روپۍ بېرته راکوي بیا نو جوړه ولې کړم ټولو جوړې مخه یې ونیوه که نه دا سړی بیا مړ کړه که چا داسې جواري ظلم وکړه چې بل وارې بیا داسې څوک ونه کړي فمن اعتدی بعد ذلک که چا زیاتوالی وکړو په ظلم په وژلو د هغه قاتل سره پس د جوړې نه فله عذاب علیم شته د ده دپاره عذاب دردناک ته چې دا دوم ولې وژنې دا خو دوم سړی مړ کېږي الله تعالی وی ولکم فی القصاص شته د تاسو دپاره په قصاص کې حیات یو لوی ژوندون ځکه د یوه قصاص په برکت ټول ملک د مرګونه خلاص شي یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو لعلکم تتقون د ده دپاره قصاص در باندې لازم ده چې ځان وساتئ د ناحقه مرګ نه چې که څه وایه زه یې مړ کړم هغه د پلانکی بېرته په مړ کړو خو بیا ما هم بېرته په وژنې بل حکم ذکر کېږي په اسلام کې دننه مخکې موږ تاسو ویلو نسل خو شته اول حکم دا و په وخت کې څوک به چې مړ کېدو زرکدن وخت یې نږدې شو په ده وصیت فرض و وصیت به یې کړو په خپله چې ما په دنیا کې به پلار ته دومره ورکوئ چې زه مړ شم د ما په دنیا کې به مور ته دومره ورکوئ د ما په دنیا کې به ورور ته دومره ورکوئ زوی ته به دومره لور ته دومره ده به وصیت کوم میراث آیتونه خدای پاک نه و نازل کړي په دغه وصیت کې حکم دا و چې ظلم به نه کوې فرق به نه کوې هر چا سره به خپل مناسب وصیت کوې حتی یو سړی د دوه زمنې دي یو مني بل نه مني د یوه نه یې زړه خفه ده په وصیت کې بیا هغه ته پوره حق ورکوي او بل ته ډېر ورکوي نه دا به نه خو که چا په وصیت کې ظلم کو او نفر یې کېنولي دي قریبان زمنو ورونو او خویندې یې نشته په دوه نفرو ته وصیت کې ګورئ چې زه مړ شوم تاسې په دې شاهد وې د ما په دنیا کې به دومره روپۍ پلانکي ته ورکوئ دومره پلانکي ته هغه پوه شو چې دا خو ظلم کوي نصیحت یې ورته وکړي ظلم مه طرف مه بربادوه دا دین زوی ده هغه دین زوی ده دا دین لور ده هغه دین لور ده خو که ده سم وصیت وکړو ده ظلم ونه کړو هغه د هغو وصیانو قریبانو چې ده کېنولي و د هغه د یوه قریب سره جوړه وه ملګرتیا یې وه سړی چې مړ شو دی راغله چې موږ ته یې وصیت کړی چې د ما په دنیا کې دغه زوی ته یې مې دومره ورکړه یوه سره بې چې جوړه وه هغه ته بې ډېر وښوو مړي به دا نه وویلي هغه به سم وصیت کړی و الله وی که چا بدل کو بیا ګناه په دغه ده خو وروسته رب کریم آیتونه د میراث را روان دي خپله فیصلې وکړې د هر چا حق معلوم کړه د پلار دومره برخه ده د مور دومره ده د زوی دومره ده د لور دومره ده د خور دومره ده د ورور دومره ده هر څه یې
اوس د خپل قریب دپاره څوک وصیت نشي کولی که کې پردي سړي ته یې کړی شي چې ما په دنیا کې یې ورته خو هغه بیا محدود ده په درېیمه حصه د خپلې دنیا کې کړی شي یو سړی 3 لکه روپۍ لري که په خپل ژوند 3 لکه ټولې خیرات کوي هېڅ مشکل نشته خو د دنیا ده خو چې څنګه مریض شو په داسې مرض چې بیا بېرته نه شو جوړ چې مړ شو شریعت پایبندي په ده ولګوله د مرض په حال کې د مرض موت په دا 1 لک روپۍ کې اوس تصرف کړی شي هغه 2 لکو کې نشي کړی ځکه د یوه حق د ورثو پورې وتړل شو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کړی شوی ده په تاسې باندې کله چې حاضر شي یوه د تاسې ته چې حاضر شي الموت فاعل موت ته مرګ حاضر شي څه وخت فرض ده ان ترک خیرا که مال درلود ګورې مال ته یې خیر ویلی انه لحب الخیر لشدید هغه ځای کې هم خیر ورته ویلی او بل طرف ته یې متاع الغرور د دنیا د دوکې شی درته غر کوي دا به په دوم طرف مسلم شریف کې بیا موږ تاسو تفصیلي ویایو انشاءالله العزیز په لنډه به دومره ویایو دنیا 2 اصله ښه او بد که په روا دې وګټله په روا دې مصرف کړه فی سبیل الله چې مخکې د صدقو فضیلت شو خو جنت دې په پیدا کړو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ځان او مال یې اخیستی جنت به ورکوي خیر په یا دې په ګټلو کې ظلم وکړو په ناروا دې وګټله یا دې په ناروا ولګوله بیا شر شو بیا متاع الغرور شو دوکه یې کړې آخرت یې در برباد کړه نو که چا مال پرېښی و په هغه وخت کې بیا لازم ده په ده باندې الوصیت وصیت للوالدین مور و پلار ته والاقربین خپلوانو ته بالمعروف په شرعي طریقه باندې حقا علی المتقین چې دا حکم لازم ده په پرهیزګارو خلکو باندې فمن بدله که چا بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دې نه چې واورېدو د هغه مریض نه هغه مړ شو او قریبان هغه وخت کې نو دا نور کلیوالو یو ته وصیت کړی و دغه بدل کو فانما اسمه علی الذین یبدلونه بشکه ګناه د دغه بدلولو په هغه خلکو ده چې څوک دا وصیت بدلوي ان الله سمیع علیم بشکه الله اوریدونکی او عالم ذات ومن خاف من موت جنفا که دا مصلحین ثالثین چې کېنولي چې وصیت کې که دا وډار شوه دغه وصیت کوونکي نه جنفن د ظلم په خطایي چې نه پوهېږي او اسما یا ګناه په قصد فاصلح بینهم دغه ثالثینو بیا جوړه وکړه فلا اسم علیه په یغ باندې بیا ګناه نشته ان الله غفور رحیم خدای په غفور او رحیم ذات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي روجي حكم ذكر يا أيها الذين آمنوا أو كسانو چتاچ ایمان راوړی مؤمنینو كتب عليكم الصيام پس کړی شوی د پتا چې باندې روزه پر کړی شوی د پتا چې باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چې څنګه فرض و په هغه خلکو چې پخوا تر تاسې تېر شوي دي په پخوانیو امتو لکه څنګه چې فرض وه تشبیه په څه شي کې ده وایي تشبیه په نفس فرضیت کې ده په یو هم فرض په تاسې فرض نور په ټولو جهاتو کې نه ځکه په احکام فرعیو کې په امتو کې فرق دی په چا ډېر په چا کم څوک وایي چې نه په اصل فرضیت او په مقدار پاتې شي کې مشابهت په مخکینیو امتو مې یوه میاشت روژه فرض په دغه امت هم یوه میاشت روژه فرض خو میاشت ګرځي څو کاله مخکې روژه په سخته ګرمي کې وه اوس په ساړه کې تاته به تر دغه نه په ساړه کې بیا دا څو کاله به په ساړه کې وي ځکه په 3 کالو کې یوه میاشت فرق راځي یوه میاشت رامخته کېږي په 3 کالو کې 3 میاشتې ژمی ده په 9 کالو کې به د ژمي نه وځي 3 میاشتې منی ده په 9 کالو کې به د مني نه وځي صرف دا 2 فصلونه په 18 کالو کې وځي د ټول کال کې په 14 کالو کې راګرځي چې ګرمۍ ته به برابره شوه نو د تندې نه به ډېر آزاده او چې بیا سخت ژمي ته به برابره شوه هلته به بیا د لوږې نه ډېر آزاده ده نو په خپله راجګ شول د دې چې جوړه وکړو خپل منځ کې یوه مشوره وکړو دا روژه خو یوه میاشت 10 ورځې ده په موږ خو کله ګرمي کله ساړه کله د تندې نه په عذابي کله د لوږې نه درځئ د 10 په ځای به 40 روژې نیسو خو د حمل په میاشت کې به یې نیسو دغه نه ډېره ګرمي ده نه ډېر ساړه په خپله دین حمل ثور خو شمسي میاشتې دي
هغه قمري میاشت چې اصلي شریعه آی پرېښود 40 روژې. بیا یو پاچا یې مریض شو ډېر سخت، هغه په ځان نظر کړه که زه جوړ شم په ټول رعایت به 7 ورځې روژې زیاتوم. چې جوړ شو آینده کال چې د روژې وخت راغی اوس به 40 روژې نیسي. چې هغه مړ شو بل پاچا چې راغی دا په مابین کې ماتې خو خوند نه کوي، دا دریم چې پوره کوي 50 روژې به نیسي. خو دغه ځای ته چې اوس موږ ډېر پام شي د 10 روژو په ځای باندې چې 3 میاشتې 90 ورځې روژه ونیسي خو د الله په حکم نه د خپله ځان یې ویني چې قبلېږي، چې 3 کاله یې ویني چې قبلېږي. دین خو هغه قبلېږي چې په هغه طریقه یې کوي چې هغه الله تعالی درته ویلي دي. نو اصل کې هم فرضیت کې فرق نشته، په مقدار کې هم خو دوی بدل کو مقدار. یا مخکنی امتو کې روژه داسې وه سهار به روژه وه تر ماښامه، د ماښام نه تر ماخستنه په دغه مابین کې خوراک ورته روا و، چکاک روا و، جما روا وه. خو چې ماخستن لمونځ به وشو دغه نه بعد نه، یا به چې ویده شو بیا ساتې نه، دا پرشني مونځ خدای پاک روا کړ. دا تر شپې تر اخره حصې خوراک په ابتدا د اسلام کې هم نه و. اوس نو په ابتدا د اسلام کې چې نه و په کیفیت کې هم تشبیه راغله، خو تاسې هم داسې فرض ده لکه په هغو ماښام نه تر ماخستنه بیا خورئ، د ماخستن مازه نه بعد به داسې خوراک نه کوئ. وروسته بیا الله تعالی دا رحم وکړه چې دغه امت ته یې ازادي وکړه چې د ماښام نه تر سپېده چاو د ټوله شپه خوراک کړی شي، چکا کړی شي، جما کړی شي. فایده د روژې الله چې ذکر کوي روژه په تاسې فرض ده، دنیا لرې خو خورې به یې نه، واده لرې ورنږدې کېږي به نه. ولې؟ حکمت الهي څه ده؟ لعلکم تتقون، د دې دپاره چې د ګناهو نه ځان وساتئ، پرهیزګاره شئ، د روژې په برکت باندې مو شهوت کمزوری کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام ای ځوانانو یا معاشر شباب، ای ځوانانو چا چې د واده وس وي واده وکړي. ولې؟ فایده یې دا د اغاز للبصر، بیا به په دې ښځو پسې نه ګورئ. احسن للفرج، بیا به عورت غلط نه استعمالوي. خو که وس دې نه وي د واده کولو، مهر نه لرې، روپۍ نه لرې، دغه چې څوک درکوي نه، بیا روژې نیسئ. ځکه په روژه خپله شهوت کنټرولېږي، لکه خصي چې کې شهوت بندېږي. حکم دا ده موږ ته په شریعت کې حکم دا ده پلار په اولاد حق لري، په اولاد هم په پلار حق. یو د حقوقو نه د اولاد دا ده چې اولاد پیدا شو نو نیک نوم به وګټي. بل د حقوقو د اولاد نه دا ده چې اولاد ته به حلال رزق ورکوي، د 15 کالو یې دی ذمهوار د حرام به نه پوښتي. بلې د حقوقو د اولاد نه دا ده چې لږ په خبر پوه شو دیني علم به په زده کوي، دستي به ملا ته کښېنوي، ځکه د 7 کلنۍ نه نبي علیه السلام یې په کنکیو لمونځونه زده کوي، په فرض نه دي خو په زده یې کوي، په کوي روژه په نیسئ. داسې نه زموږ خلک زوی له کنکای ده پروت وي، ساعتې تېري لمانځه یې پروا نه وي. بعضې خلک بیا څه کوي دا شفقت په اولاد ګوري چې لمونځ خو خیر خو روژه خو نه شي وایي کنکای منې کوي، هغه یې نیسي کنکای نارې وایي، مور ته ژاړي چې پیشمي ته مې جیکه د اعتنا ته کنکای. حضرت اسما رضی الله عنها وایي د نبي علیه السلام خوښینه مبارکه موږ به دومره کنکیو باندې روژې نیوې چې ورځ به لږ تېره شوه د لوږې نه به یې ژړل، بیا به هم دا ټامبوس کې د وړیو ټامبوس کې ورته جوړ کړه چې په دغه ساعت به تېروله به مشغوله کړه، روژه به تر ویره شوه، تر ماښامه به مو ورسوه. حضرت عمر صاحب د نېشې خلکو روژه خوړلې، دا شرابیانې ګیر یې کړه، وایي شرمېږئ نه، زموږ کنکي کنکي هلکان روژه نیسي، تاسې په دا غټ سر باندې شراب څښلي دي. نو حکم دا ده چې کنکي اولاد شریعت کې دا حکم ده چې دین به هم په زده کوي. خو بل حکم یې دا ده چې څنګه بالغ شو، هغه د کنکونې وخت و چې څنګه بالغ شو، که خور و لور پیغله شوه، که زوی ورور بالغ شو، چې اختیار یې د تا په لاس کې وي،
په خپل سر دی نکاح نشي کولی د موږ په خلکو کې په خپل سر ځوان نکاح کړی شي په خپل سر جنکۍ د چا سره نکاح کړی شي چې کینو هغه ته بیا تېښته وي پلانکۍ وتښتېده یا ویې تښتوله سړي ته ویې ویې تښتوله ښځې ته ویې چې وتښتېده نه شرعي حکم دا ده خور لور چې پیغله شوه او نیک سړي وغوښته نور دې نه ځنډی او زوی ورور چې لوی شو وستې وو واده به ورته وکړي مصلحت ځان ته ده کله د دین په خاطر چې دین یو څه علم وکړي په دغه نیت په اولو وختو کې تعلموا قبل ان تصودوا د واده بیا سړی د سبق نه کله باسي خو ورسره دا څارنه به کوي چې په شهواتو باندې بې بیا پام کوي نیټونه موبایل به نه ورپرېږدي چې په ګناه ولګیا شي غوښې کبابونه به ډېر نه پخوري چې په ګناه ولګیا شي خو حق لري چې بالغ شو او وس وکړي په اسلامي جامعه کې چې ملګري هم ټول نیک خلک وي ماحول هم نیک خلک وي نو په واده باندې د علم نه وځي خو شوق د علم بیا هم موجود ده دا حقوق نه دي نو الله وی ډېرې ګناوې د شهواتو د وجې نه کېږي نبي علیه السلام یې خېټه چې مړه شوه اندامونه ټول وږي شي څه معنی سترګې بیا غلط نظر غواړي خوند غواړي غوږونه غلط شیان اورېدل غواړي لاس غلط استعمالېدن غواړي قدمونه غلطو ځایو ته تګ غواړي عورت په غلط ځای کې استعمالېدن غواړي چې کله خېټه وږې شوه ټول اندامونه ماړه شي ماړه شي څه معنی بېوسه شي چې بېوسه یې هلته فشار دی ناسته چې کېدی نه شي بیا په زده وپسې ګرځي په ښځو پسې لوی حکمت دا ده په دا لوږه کې ځکه هم موږ ته ادب دا ده موږ تاسو ته حدیثو کې را روان ده په مړه خټه خوراک دا شریعت کې ښه صفت ټول عمر نبی علیه السلام یې خېټه درې برخې کړه اول خو دوه درې ګولې خوره عادت داسې جوړ کړه چې لږ خوراک وي زړه صفا وي بیا شوق د عبادت حافظه مضبوطه وي سستیا په سړي کې نه پیدا کېږي ډېر خوبونه غفلت په سړي کې نه راځي اول خو دوه درې ګولې خوره که نه یې درې برخې کړه خېټه یوه حصه د خوراک یوه حصه د چکاک یوه حصه د ساه ایستلو چې په اسانه وي نو خوراک به درېیمه حصه مثلا یو سړی ده درې مړۍ خوړی شي باید یوه مړۍ وخوري ولې که ټول ځان مړی دا نه چې دا ډېر هغه روژه ماتې کې څه لیدل کوو په تراوو کې غفلت راځي سستي حدیثي سړي ته کوو عبادت پاتې شو که نه ټوله شپه تهجد ته بیا جګېدی شو مطالعه پاتې شو که نه دور پاتې شو که نه حافظه هم لاړه خرابه شوه نوی علم حاصلول هم لاړه ضایع شوه هر څه لاړه ختم شوه کم خوردن کم گفتن مثل آهو پریدن خوراک کم که خبرې کمه که چکا کم که لکه غرفه داسې به تکړی او خړو ماړه که خړو ویده که ښه ډېر وخوره ښه ډېر وچکه بیا به نو د مایع غوندې هسې هسې مثل مایع تپېده نو ټول عمره هم وایي دا ده خواهشات سړی ولایت ته تر څو نه رسېږي چې ټول خواهشات پوره کړي ښه واسطې شته خدای ښې ډېرې روپۍ درکړي نو چې ښې ډېرې روپۍ درکړي د خواهشاتو دپاره دې پیدا یې چې په بازار کې څه ښه شی وینې چې ښه جامه وینې ته یې اخلې چې ښه غوښې وینې ته یې خورې چې ښه پلاونه وینې ته یې خورې چې هر شی ښه 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 خو بیا د ټول وخت کې نفس خوشحال ونه ساتو سره له قدرته وایي بعضې خواهشاتو څخه یې زړه به دې ورته کېږي خو وس به دې هم رسېږي خو نفس به ذلیله کوې کمزوری کوې به یې او په دغه باوجود الله حکیم ذات یوه میاشت بیا نو سمه پایبندي چې یوه میاشت به نو بیا داسې کړي چې بیخي به خوراک نه کړې سهار نه تر بېګا په دغه کې یو خو به په خپله متقي شي فایدې وروسته بیا ثوابو کې ذکر کوو بل به د مسکین غم هم در سره پیدا شي چې ما په دا یوه ورځ لوږه کې څه حال ده هغه غریب چې هغه ټول عمر په مسکنه کې بیا به د شفقت ماده په مسکین باندې هم درته پیدا شي د دې دپاره روژه نیسئ چې پرهېزګاره شئ څومره وخت روژه
ایاما معدودات یو څو ورځې شمېرل شوې میاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې موږ امیانو ریاضي خوان نه یو الشهر هکذا 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 درې وارې پوره ذکر کړه میاشت کله لس شپې لس شپې لس شپې څو شپې دېرش او کله بیا وي هکذا 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 کله 90 کله 10 کال 12 میاشتې ده د قمري حساب د سپوږمۍ په دا 12 میاشتې کې 2 میاشتې لس 10 شپې دي لس میاشتې 90 شپې دي ځکه هم کال لس شپې مخته راځي شمسي د لمر حساب او د دغه قمري حساب فرق لري وازدادوا 9 پیغام یې لکه پرون پیغام پرون پیغام یې ویل کنه هغه اصحاب کهف 300 سنين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 اتوي د شمسي په حساب 300 کاله وو په قمري حساب 309 جوړ شو حضرت نبی علیہ السلام په وخت کې اته کاله روژه نیول شوې اول هجرت کې خو روژه نه وه خو په دوم کال د هجرت بیا فرض شوه صحابي مبارک وی وخو مې شپږ مې په یاد دي چې شپږ کاله 90 شپې روژه نیولې یو کال مې یاد دي چې 10 شپې نیولې خو په دا یو کال کې شکمن یم چې 10 شپې او که 90 موږ پښتانه څه وایي روژه یې وخوړه تاسې په پښتنو کې 90 شپې روژه لیدلې علم نشته که نه دا راته عیب دی خو نبي علیه السلام یې چې میاشت مو ولیده روژه ونیسئ بیا مې چې میاشت ونیوه اختر یې کوئ نو کله د 90 شپو یې کله د 10 ایام معدودات خو هغه رحیم او کریم ذات چې دا یوه میاشت روژه په موږ فرض ده بیا څومره اسانتیاوې کوي فمن کان منکم مریضا که څوک د تاسې په دغه میاشتې روژه کې مریض و اوس دلته دوه خبرې یا دومره مریض ده چې روژه نیوی نشي یو یا داسې مریض ده چې بالفعل خو روژه نیوی شي خو په روژه نیولو کې د ډاکټر په حکم زیادت احتمال ډېر ده چې مرض زیاتېږي لکه اکثره د ګردو والا تکلیفونه چې څوک لري ډاکټران ورته وایي چې اوبه به چکې دومره کله بعضې ده چې اپریشن وکړي یوه ګرده یې نه وي ایمایل مسیم یوه ګرده شته بدرالدین چې مختن ته کله کله هغه یو غریب نه لرې کړه بل مریض هم د په کور کې یوه ګرده هم تر لرې ده اوس دغو خلکو باندې د روژې اثر بیا ډېر ښکاره کېږي هم دی ډېر زیاتېږي چې زیادت مرض راتلوم بیا سبا ته د علاج نه د فرض مازنه مو لوېدې الله تعالی رحم وکړه وایي خو که داسې مرض و چې بیرته مرجو زوال ولرې کېدو بیا به فدیه نه ورکوې چې جوړ شوي بیا یې راوګرځوه قضایي راوګرځوه که داسې مرض ده چې هغه ازاله نه کېږي ګرده دومره راشنه کېږي بیا بیرته بیا یې فدیه ورکوه د یوې سرسایې په اندازه یا لکه د مریض نه شیخ فاني دومره سپینګیری سړی یا دومره زړه ښځه چې د عمر په لحاظ مریضان خو نه دي خو د عمر د لحاظ نه دومره کمزوري دي چې خوراک ونه کړي مري شریعت یې خوري دي په هره ورځ د یوې ورځې فدیه ورکوي نو که څوک مریض و هم اجازه ده اوس د مرض په وخت کې وروسته په عدة من ایام اخر بیرته به بیا راګرځئ خو راګرځول هم په اندازه د صحت ده یو سړی 20 ورځې مریض دی روژه یې وخوړه او 10 ورځې یې ونیوه د اختر نه بعد 10 ورځې جوړ و نور هم نو 10 ورځې قضایي به نور هم راګرځئ بیرته مریض شو داسې مریض شو چې روژه نشي ویلی چې مړ شو د دغه 10 ورځو نه قضایي شته نه فدیه شته خو شریعت اجازه ورکړې وه د ځنډولو خو چا څومره یې وس و د هغه خو به راګرځئ دغه شان او علی سفر که په سفر وې مسافر وې خو د موږ په مذهب مسافري حد چې د 3 شوارزو په انداز د سفر نیت وي په میلانه حساب او کیلومتر باندې په نن سبا 8 کیلومتره لرې ځای ته چې نیت وکړو تا ته د شرعي مسافر ویل کېږي 4 رکعته لمونځ به 2 رکعته کوې
که روژه دې خوړه درته اجازه ده خو په سفر وې 100 ورځې دې په سفر تېرې کړې 10 ورځې دې روژه نیولې وه بیا مسافر شوې 100 ورځې چې بېرته مقیم شوې کور ته راغلې 10 ورځې ژوندی وې د دغه 10 ورځو قضایي به راګرځې اکسیډنټ دې وشو مړ شوې هغه نوره 10 ورځې چې په سفر کې خدای درته روا کړې وې د یو بیا قضایي نشته فدیه نشته خو که بېرته دې په کور کې وخت تېر کړو کال دې تېر کړو لکه دایمون خلک قضایي خو زر نه راګرځوي بیا هغه پوره روژې به ټولې راګرځوي او که مړ شوې فدیه به وي بل حکم وعلى الذين يطيقونه په ابتدا د اسلام کې دا اجازه هم وه جوړ سړی به و خو په روژه نیولو کې اختیار که روژه نیسي ډېر ثواب خو په هغه کې ده خو که خورې خو روزانه فدیه ورکوې هم تا ته اجازه ده مشهور علما دا وي دا حکم بیا منسوخ شو نه اوس نو حکم دا ده چې جوړ وي مقیم یې چې میاشتې ولې روژه به خامخا نیسي اجازه نشته د فدیو یا خو به ماړه خلک ټول روژه پرېږدي هغه حکمت چې تقوا پیدا کېږي پرهیزګاري هغه بیا ختمېږي وعلى الذين يطيقونه په هغه کسانو چې طاقت لري د روژه نیولو او خو بیا هم د ده زړه دا ده چې روژه خوري په دغه باندې ده فدیه ورکول طعام مسکین د طعام د یوه مسکین د طعام نه مراد دا یې موږ تاسو په اصطلاح د یوه سرسایې په انداز سرسایې پوښتنه مې چېرې کړې ده چې څومره ده تېر کال څومره وه افغانیو په حساب څومره وه موږ تاسو په اوم کې بالا خلاص ده غم په مور و پلار ده سرسایې هم هغه پرې کوي هر شی د خپله سرسایه هم نه پرې کوي په خبره نه عزتي سرسایې انداز هغه د نرخ د غنې جګېدن ټیټېدن ټول عمر یو حکم نه وي کله قحطۍ غله جګه وي کله ارزاني غله کمه وي 2 کیلو انداز غنم یا یوه کاسه 4 کیلو خرما یا 4 کیلو اوربشې یا 4 کیلو ممیز دا 4 شیان دي یا د دغو قیمت په خلکو ته اسانتیا په غنمو کې ده د 4 کیلو خرما او سرسایه هم تر اوسه لیدلې پښتنو کې د ممیزو هم لیدلې شریعت دا وي ډېر ثواب وګټه چې کومې ته خو اجازه ده درته په دغه 4 کې یا یې دې قیمت ورکړه خو قیمت خو د 2 کیلو په انداز شو د غنمو لیکن چې الله په تا دا رحم وکړو ځوان سړی دا خو ابتدا د اسلام و روژه ښه نیوی شي خو تا ته یې بیا اجازه درکړه چې که روژه خورې فدیه ورکوې دا دومره خو در باندې واجب ده د یوې سرسایې ورکوې به لیکن که زیاته ورکړي فمن تطوع خیرا څوک چې په خپله خوښه زیادت وکړي د کومې نیکۍ فهو خیر له دا د ده دپاره خیر ده 4 رکعته لمونځ خو در باندې فرض ده خو چې نفل وکړي د تا خیر زکات خو 40 روپۍ در باندې فرض ده خو که صدقه وکړي د تا خیر ده هر عمل وان تصوموا خو که روژه ونیسئ خیر لکم دا د تاسو دپاره خیر ده ان کنتم تعلمون که پوهېږئ په دغه خوړلو کې مو دنیایي ګټه ده لوږه تنده به نه در باندې راځي خو په لوږه تنده روژه کې مو د آخرت ګټه ده خو بیا هم اختیار ده او ګټه یې ور وښوه الله تعالی په نیولو کې مو ثواب ډېر ده خوړل یې روا خو وروسته حکم دا بېرته منسوخ شو چې خلک لږ عادت شو د دین سره بیا نو چې په من شهد منکم شهر فلیصم منسوخ شو د رمضان مبارک بل فضیلت ذکر کیږي شهر رمضان میاشت روژې مبارک الذي هغه میاشت انزل فيه القرآن چې نازل شوی ده په دغه میاشت روژې کې قرآن عظیم شان هدن للناس چې هدایت د ټولو خلکو دپاره وبینات ښکاره دلایل دي من الهدا د هدایت نه والفرقان او حق او باطل بېلونکی ده نو فمن شهد منکم شهره څوک چې ونیسي یعنی حاضر شي میاشتې د روژې ته او دی جوړ او په کور وي فلیصومه نو خامخا دې ونیسي ومن کان مریضا څوک چې مریض وي او علی سفر یا په مسافر وي
دا یې د دغه دپاره رامعات کړه چې هغه حکم خو چې د ابتدا منسوخ شو چا به خیال دا و خو چې مخکې خو دا هم ذکر و چې که مریض وي خوړل درته روا دي مسافر وي نو هغه به منسوخ وي نه هغه نه ده منسوخ دا یې بېرته راوګرځوه اوس هم که مریض وي روژه خوړل درته روا او که مسافر وي روژه خوړل درته روا خو قضایي بې راګرځوي دا چې الله تعالی روژه فرض کړه بیا په مسافري او په مرض کې خوړل درته روا کړه بیا په مسافري کې بیا یو حکم ته فکر وکړئ په مسافري کې یو لمونځ د یو روژه په لمانځه کې حکم خامخا دا ده چې قصر به کې چې 3 شپو په سفر دی 88 کیلومتره څلور رکعتي لمونځ به 2 رکعته کې اجازه نشته چې پوره یې وکړي ګناهګارېږي نفل فرض به نه سره ګټئ خو په روژه کې د اختیار ده که سفر کې سختي نشته او روژه نیولو کې مشکل نه درته جوړېږي لکه نن سبا اکثره د سهولت سفرونه دي په موټرو کې دي یا په تیارو کې دي بیا خو نیول بهتر دي ځکه هغه کوم وخت چې د عبادت وي لکه د میاشتې رمضان په هغه وخت کې چې عبادت وکړي یو دومره ثواب ده یوه روژه وایي که سړی قصدن وخوري بې عذره یوه روژه قصدن وخوري بې عذره بیا چې ټول عمر یې قضایي راګرځي او یو غومره ثواب نشي پیدا کولی لکه په هغه یوه روژه چې په خپله میاشت کې نیولې نو که نیوی شي تکلیف نه وي بیا ونیسه بهتره خو دا ده لكن که تکلیف و لیس من البر الصيام في السفر که مرد خطروبي وکړي وه بیا به یې نه نیسي په سفر کې الله اجازه وکړه او بیرته بیا د قضایي حکم هم کې چې قضایي به یې راګرځي اجازه یې د څه دپاره وکړه یرید الله بکم اليسر الله اراده لري د تاسې دپاره د اسانتیا چې مسافر او مریض مجبور شي په روژه بیا خو سختي ده نه چې اسانتیا وي ولا یرید بکم العسر تاسې د اراده د سختي نه لري خو بیا قضایي ولې راګرځئ ځکه چې خو د آخرت ګټه خو د کمه نه شي بل مسلمان ورور 10 ورځې روژه نیولې تا په سفر کې 10 ورځې نیولې ده 20 ورځې دې خوړلې ده په قیامت کې ثواب بیا د هغو 20 در شته بیا خو د آخرت ګټه د لاس نه وځي ولتکملوا العدة د دې دپاره یې بېرته قضایي راوګرځوئ چې تاسې هم پوره کوئ شمېر د روژې د میاشتې او ولتکبروا الله على ما هداکم او چې لویي سره یاد کوئ الله په هغه څه چې هدایت یې درته کړی دغه 2 مطلبه دي یا دا معنه دا روژه راګرځول د چا په حکم ده د الله تعالی په حکم نو الله که لوی ونه بولې ځان خالق و مالک و رازق یې ونه بولې د ژوند د مرګ مالک یې ونه بولې د جنت او د دوزخ مالک یې ونه بولې بېرته تکلیف کوي روژه راګرځئ نو د الله لویي دې بېرته ومنله هغه دې ګرځوله یوه معنه یې دا ده دویمه معنه روژه دې ونیوه روژې میاشت پوره شوه د کوچني اختر ورځ ده د اختر په ورځ ځې بهتره دا ده جومات کې نه چې په یوه ځای په بیابان کې په هر جومات کې نه بهتره دا ده چې ډېر مسلمانان په یوه ځای د اختر لمونځ وکړي چې موږ تاسې په وطنو کې عیدګاه ورته وایي دا ټول شي په یوه جومات کې 100 نفره ځایږي په بل کې 200 ځایږي په بل کې 1500 ځایږي ثواب په یو کې د چا 1500 ځایږي خو چې د جوماتونو په دې باندې شي 100 200 1500 ټول سره یو ځای شو خو 800 شو چې څومره سړي زیاتېږي دومره ثواب زیاتېږي اوس نو هلته چې ځې دغه لمونځ په بل وخت کې وو واجب پر انسان باندې په د روژې په شکرانه کې 2 رکعته لمونځ در باندې واجب شو خو دغه لمونځ د نورو لمونځو سره دا فرق هم لري چې په دغه کې 6 تکبیرونه زواید هم دي په اول رکعت کې چې نیت یې وتړو سبحانک اللهم دې وویلې بیا امام وی الله اکبر ته به بیا غوږو ته لاس کې لکه د تحریمې په وخت کې لاسونه به وځړئ بیا وی الله اکبر لاسونه به جګ کې بیا به یې وځړئ نیسي بیا نه درې واري بیا وی الله اکبر لاسونه به جګ کې بیا به یې بېرته ونیسي په نامه دا رکعت چې خلاص کې قرات وي رکوع سجده وشي 2 رکعت چې امام جګ شو اول نه اول به قرات شروع کړي چې قرات خلاص شو رکوع ته چې ځي دلته الله اکبر لاسونه به جګ کې بېرته به بیا کوز کړي بیا لاسونه جګ بېرته کوز بیا لاسونه جګ بېرته کوز بیا څلورم تکبیر شي رکوع ته به لاړ شي ولتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون او د دې دپاره خدای پاک دا حکمونه در باندې لازم کړي چې د الله د نعمتو شکر ادا کړي اوس دلته بېرته راځو
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان مبارک میاشت هغه عزتمنه میاشت ده چې عزتمن کتاب قرآن عظیم شان کې نازل شوی. وګورو دا ډېره عزتمنه میاشت ده، صرف قرآن نه. صحیفې په ابراهیم علیه السلام په اول د رمضان نازل شوي. تورات په موسی علیه السلام یا په دریم، هلته دوه قوله دي، یا په اول یا په دریم د میاشتې د رمضان صحیفې په ابراهیم علیه السلام نازل شوي. تورات په موسی علیه السلام په شپږم د رمضان، انجیل په عیسی علیه السلام په دیارلسم د رمضان، زبور په داود علیه السلام په اتلسم د رمضان، قرآن عظیم شان په نبی علیه السلام په څلرویشتم د رمضان. ګورئ د آسماني څلور زره غټ کتابونه او هغه صحیفې په رمضان مبارک کې. اوس دوه مخه دلته راغله چې په روژه کې نازل د قرآن عظیم شان. بل ځای کې راځي انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن عظیم شان د لیلة القدر په شپه نازل کړی. تطبیق آسانه دا ده چې د اکثرو علماو رایه دا ده چې لیلة القدر شپه هم په رمضان کې ده. په رمضان کې د لیلة القدر په شپه نازل کړی. دواړه باندې راغلي. دومه پوښتنه دا ده چې دلته خو معلومیږي چې قرآن عظیم شان د رمضان مبارک په میاشت کې په څلرویشتم د رمضان نازل ده، او هلته آیت وی فرقناه په درویشت کاله کې نازل ده. قرآن په یو وار نازل ده، په درویشت کاله کې نازل ده. دلته وی چې په رمضان مبارک کې نازل ده. نو د دقت تطبیق دا ده، قرآن عظیم شان په لوح محفوظ کې لیکلی و. د رمضان مبارک په څلرویشتم د لوح محفوظ نه الله تعالی ملائکه ته حکم وکړ دغه نسخه د قرآن عظیم شان اسمان د دنیا ته، دغه اخرني اسمان ته چې دا موږ ته رانږدې ده، اووه اسمانونه دي، دغه ته یې راوړ. دلته یوه کوټه د بیت العزت ورته ویي. دا ټول قرآن عظیم شان په دغه شپه په یوه وار راوړ بیت العزت ته. او دا تقسیم چې ده دا د بیت العزت نه بیا د ضرورت په انداز چې مسله به پیښه شوه، حکم آیات به نازل شو، سورت به نازل شو، بیا په درویشت کاله کې سوکا سوکا د بیت العزت نه لږ لږ را نازل شوی ده. دا هم د دغه میاشتې شرافت شو چې د قرآن عظیم شان او آسماني کتابو د نزول وخت ده. اوس نو د رمضان مبارک څه فضایل واورو چې دا شوق بیرته پیدا شي. مسله به نورې پسې را روانه ده، په دغه ځای نور انشاءالله سبق درو، خبرې بیا سبا سبق کې به نورې مې، خو اوس به اجمالا څه بیان وکړو. حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د رمضان مبارک اوله شپه میاشت رابره شي، د الله تعالی د طرف نه حکم وشي ملایکه ورته دا زورور شیطانان ټول وتړئ، غرو ته جزیرو ته یوسئ چې ما د بندګانو روژې ور خرابې نه. یو که څوک بیا وایي چې شیطانان ته ویلي دا په روژه کې ګناه ولې کوي خلک، وایي هغه ډېرې وجې دي. یوه اسانه وجه دا ده 11 میاشتې چې سړی د شیطان په حکم چلیږي، عادت شي ګناه که نه، دا یوه میاشت نه یم په خپل عادت شي، عادت شو. دا زنګو غټ تالونه زنګوي، یو دوه درې وارې داسې تال ورکړي، بیا چې پرېږدي تر ډېره په خپله هم روان دي. دا یوه میاشت په خپل عادت باندې لګوي. یا نفس هم د ګناه ته، یو طرف ته شیطان د بل طرف ته نفس ته، د روژې نه بغیر دواړه درته ملګري دي. خو په روژه کې دا یو نفس هم په موږ زورور ده، د نفس اصلاح خو موږ نه ده کړې. ان نفس لاماره بالسوء، نفس هم قرآن وایي سړی په ګناه امر کوي که نه امر کوي. شیطانان وتړل شي یو زیری په اوله شپه، او د الله تعالی د طرف نه حکم وشي د جنت ملائکو ته د جنت دروازې خلاصې کړي. د ټوله میاشت کې د جنت دروازې خلاصې، نو قبرو ته د جنت نه خوشبويي را روان دي، راحتونه را روان دي. او حکم وشي جهنم ملائکو ته چې جهنم دروازې بندې کړي، دا یوه میاشت مکمل بندي. قبر عذابونه هغه خلک هم تر خلاصي چې ګناهګارو ته د قبر ته د جهنم ګرمایش بدبویي راځي، هغه نه خلاص. او د روژې په هر مازدیګر ماښام د روژه مات په وخت
ډېر ډېر خلک خدای پاک د جهنم د اور نه خلاصي. بل روایت کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام چې الله تعالی وی هر نیک کار چې څوک وکړي یو په لسه یا یو په وسه وایي زه بدله ورکوم. دا خو یې خلکو څه ښکاره کړه. خو الا الصوم، روژه نه، روژه یې د ما دپاره نیولې. خوراک چې کار جما هر څه یې د ما دپاره پرېږدي. وانا اجزئ به، چې دغه اوس دوه مطلب یا دا منه د نورو اعمالو ثواب د ملایکو په واسطه ورکول کېږي، خو د روژتي ته روژې ثواب زه په خپله ورکوم. یا دا منه د نورو د ثوابو تضعیف معلوم ده، خو د روژې تضعیف نه ده معلوم، یو ماته معلوم ده چې زه څومره ثواب ورکوم. اوس روژه یې د ما دپاره نیولې. د دغه څه مطلب ده؟ ولې لمونځ یې چا دپاره کوو؟ هغه هم د الله تعالی دپاره کوو که نه؟ دغه کې یو ډېرې غټې مهمې نقطې ته اشاره ده. په روژه کې که سړی په خپله خدای نه کو لیونی، ریا نه راځي. په دا نور اعمالو کې خو ریا راځي، خو ویل کېږي خلکو ته په لمانځه چې ټیټ ټیټ کېږي، خلک دې ویني، کله شیطان حدیث درته وایي چې خلک وایي چې ته فلم د څه دې په ریا لګي. چې صدقې زکات ورکوې د خلکو د وړاندې، شیطان زړه ته در واچي چې اوس به خلک یې چې څه سخي ده. خو په روژې میاشتې کې څه کوې؟ د روژې نه بغیر یو سړي روژه یي. په دغه مجلس کې 500 کسان ناست دي. په دا 500 کسانو کې اوس څوک خوراک درک شته چې چا روژه شته چا نشته؟ دا عمل د خدای د رضا دپاره د ریا نشته پکې. خو نه کړنده، نه خورې، نه چکې، نه د بیبي سره یو ځای کېږي. ډېر خلک دغسې زندګي کوي، هېڅوک هم نه پوهېږي روژه یې نیولې دي، کور خلک هم نه په خبر چې روژه یې نیولې. ریا نه ډېره نه پکې راځي. ریا که راځي په خوله راځي چې داسې روژه او داسې تندې تېرې کړې او داسې مې دا وکړه داسې مې دا وکړه، ځکه ثواب ډېر. بل روایت کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې روژه راغله، ملایکې اعلان کوي ای د نیکۍ طلبګاره، اوس د سیزن د دې نیکي مخ راوګرځوه، نیکي ته نیکي شروع کړه. ای د ګناه طلبګاره، د خدای نه وشرمېږه، په دا مبارکه میاشت کې روژه کې ګناه مه کوه، ځکه چې نیک عمل څومره ډېر ثواب کې لري، په دا روژه کې ګناه بیا دومره لوی عذاب لري. حضرت پیغمبر علیه السلام یې په روژه کې چې څوک نفلي عمل وکړي دومره ثواب خدای پاک ورکوي لکه په بل وخت کې چې فرض عمل کوي. او په روژه کې چې څوک فرضي عمل وکړي دومره ثواب خدای پاک ورکوي لکه په نورو وختو کې چې فرض عمل 80 وارې کوي. اوس نو دا معنی روژه خو ده فرض، خو په روژه کې لمونځ ده، د نورو لمونځونه هم ثواب دی. په روژه کې زکات ورکوې، د نورو زکاتونه هم ثواب یو په 80 ډېر شو. دا نه معنی چې په 1 روپۍ د 80 روپیو د زکات غاړې خلاصېږي. زکات خو چې څومره ده هغه خو به پوره ورکوې، خو د روژې نه بغیر چې ورکړي او په روژه کې یې ورکړي فرق دا ده. په روژه کې د 1000 روپۍ زکات ورکړو لکه 80,000 روپۍ زکات چې ورکړي دومره ثواب خدای پاک ورکوي. او په بل وخت کې چې 1000 روپۍ زکات ورکړي د 1000 روپۍ د زکات ثواب خدای پاک ورکوي. مضاعف کوي خو یې، خو د 1000 روپۍ تضعیف، 1000 روپۍ تضعیف عمل یو په 80 شي. نفل په فرضو بدلېږي او فرض بیا په 80 فرضو بدلېږي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دا د همدردۍ میاشت ده. د سړي په زړه کې په بل مسلمان هم شفقت راځي. مخکې چې اول موږ ویلې حکمت دا ده چې بل په لوږه هم خبر شي. رزق کې وسعت راځي، د مسکین په کور کې هم خدای رزق وسعت، په زړو ته د خلکو خدای همدردي ور واچوي. اوس نو لوی ثواب دغه ځای ته وګوره. من فطر صائما، یو سړي روژه نیولې، بل جګ شو او روژتي ته یې روژه ماتی ورکړه. په دغه روژه ماتي دغه ورکوونکي ته خدای پاک څو انعام ورکوي. یو نه، موږ خو مشهور یو اورو. یو دغه ته په دا روژه مات ورکولو خدای د تېرو ګناهو مغفرت کوي، ګناه یې ورمات کوي. یو. دوم، الله تعالی د ده په باب کې فیصله وکړي د عتق من النار، د جهنم نه یې خلاص کړي. دریم، ده چې یو ته روژه ماتی ورکوي، هغه چې د سهار نه تر بېګاه لوږه او تنده څومره تکلیفونه تېر کړي، هغه ته چې خدای پاک څومره ثواب ورکوي. په دا روژه ماتي د هغه د روژې غوندې پوره ثواب خدای پاک تا ته هم درکوي، هغه ته یې هم نه ورکوي. اوس نو راشو دغه ځای ته که موږ لږ احساس دا د دنیا محبت خدای پاک دې موږ د زړونو وباسي.
یو سړي ته روژه ماتی ورکړو د یوه سړي د روژې ثواب یې وګټو یوه سړي ته 10 نفرو ته روژه ماتی ورکړو د 10 د روژو ثواب یې په یوه ورځ وګټو یوه سړي 100 نفرو ته روژه ماتی ورکړو په یوه ورځ یې د 100 روژو ثواب وګټو دغسې علی هذا القیاس عرب مبارکین اوس هم دا ډېر بهترین صفت لري چې دا د سخاوت ده دا اوس عمره کې موږ لیده دا د میاشتې د شعبان هم نفلي روژې خلک ډېرې نیسي مازدیګر به چې کېدو سپین ږیري عربان دومره غټې کڅوړې به یې په غاړه کې وې مستې خرما اوبه مړۍ غټ سترخوان دغه پلاستیکي چې دا نن سبا اوږده دي دا سترخوان به یې ویړوه مثلا د دارالحدیث د دغه سر نه تر هغه سره پورې د خپل وس موافق چا 3 سترخوانه ویړول چا 4 ویړول چا 5 ویړول بیا به مزدوران و ډېر جګ به شو په چا یې کار نه درلود دا د 2 صفو په منځ کې سترخوان به یې ویړ کړو سر تر سره بیا لکه د سړیو په انداز که سړي به ناست نه وم ځکه یې مازدیګر نه بعد خو خلک وځي د لمانځه نه د سړي په انداز که ناست به و ناستی مخته یې که ناست به نه و دلته و سړی ناسته خو په څنګ پورې د بل سړي ځای شته دلته به چې دغه برخه کېښوه په کڅوړه کې به هر شی بند و دومره به دلته کېښوه سړی به نه وم خو راځي خو سر تر سره پورې به یې روژه مات کړي بیا روژه مات به چې خلاص شو لمونځ به وشو بیا ګاوه اچېدې قیمتي چای ده ګاوه دومره تنقي پیالې بیا به ترمیزونه ډاکو غټه کڅوړه به راډاکو 6 ترمیزه 8 ترمیزه یو سړي په غاړه کې به راوستلي وو بیا به پسې لګیا شو پیالې نه پلاستیکي هغه د یوه وار دي شی د دواري خو نشته دسترخوان هم ځکه غورځي هر شی بیا به یې پر لګیا وو په سپینه ږیره ځواني چایونه په تقسیم دا د رمضان مبارک په میاشت کې خو وایي په اوقافو کې داخلي کوي مقابله یې سره دغسې نه پرېږدي په جومات کې مقابله وي یو سترخوان منظور کړي د حکومت نه اوقافو نه 2 سترخوانه منظور کړي د خپل وس موافق خو سخاوت صفت خدای پاک کې کوي دا فکر ده چې آخرت اوس دومره ډېرو روژتیانو روژه چې ماته کړي ما پیغام څه کوو دا موږ په مدرسه کې داخلي چې اوسېږي ټول عدد ناظم صاحب څومره ده کشران او مشران ټول 1500 شاوخوا نفر دي که نه دي د دورې اوس 400 ته تقریبا ذاتې رسېږي دا اوس داخله شروع ده را روان دي په ورځ کې 2 او 3 او 15 پسې را روان دي دا د فنونو والا دا د لاندې درجو والا دا چلان چې دا دلته موجود دي چې یو سړی 500 نفرو ته یوه ورځ روژه ماته ورکړي یوه ورځ ډېرې په وس نه ده خورا د یوې ورځې د 500 روژو ثواب یې په روپیو واخیست خو په موږ روپۍ ګرانې دي دا دومره ثواب نه علما غریبانان کور په کور ګرځي د چندو نارې ورته وایي په دې سخته ده خپله خو نه پسې ورځو ثواب ته موږ محتاج یو که ملاره ته محتاج ده خو چې په دا پوه شوې دا مخکې ورځو کې څوک راغلي وو ما سره یې څه کار وو چې جګ شو دا یو راتاو شو وایي د مدرسې خو به څه ضرورت نه وي ما ورته وخندل مالې مدرسه خو ټول عمر مجبوره ده خو دا سړي کې احساس وو چې اوس طالبان یې ولده دا بلډینګو د هغه یې چې ولده چې خو دلته خو ډېر خلک اوسېږي وایي څه ضرورت خو به نه وي مالې مدرسه خو ټول عمر مجبوره ده مدرسه خو د خلکو په تعاون چلېږي دوی د ښځه به 6 لکه افغانۍ درته راکړي بیا سبا ته هغه ورغله 6 لکه روپۍ یو ځای کې حواله ورکولې چې پلانکي ځای ته ورشي چې درې چې په خپله ځای دې ولید سړی چې هسې په پښتو کې مثال درکړم د تا ډېر نږدې دوست وي ته لګیا یې په یو کار خټ یې کوي ستړی هلاک دی راغی دلته ته یې ولیدې یم دوست سلام علیکم څنګه یې جوړ یې په خیر یې طبیعت ښه ده او خدای په امان درنه روان شو ګیلمن کېږي که نه چې ستړی هلاک و ملګری مې دوست مې چې لږ په مخ په دې راسره کړی وی ډېر دغسې روان شي ډېر بیا داسې دي چې سات غواړي که څه خدمت ته ضرورت وي خو وینې یې په سترګو چې هغه غریب مجبوره د ستړی ده خو ضرورت ده هغه خو د شرم هم یې چې نه نشته ضرورت خو لوی دوست مخلص وایي هغه ده
چې ته لګیا یې دغه نه صبر کوي نه انتظار کوي ولې د مسړی مجبور دی چې لګیا الله په دغه عمل ډېر محبوب ده چې وخت عبادت راغی لرګي ته څه ضرورت لري زه دا اوس جلسو کې کله کله بیان کوم د عوامو مسلمانانو ورونو ته چې ای ورونو دین د الله تعالی ده دین د امیر المؤمنین نه ده دا دین د مجاهدینو نه ده دا دین د ملایانو نه ده موږ تاسو باید دین د الله د رضایت په نیت وکړو په ځان عملي کو ولې دغه انتظار کوو چې وار به د امر بالمعروف ولا رفتر لرګي راخلي چې منډه کړلا شي منځ ته بیا دکان بندول منځ ته زو په خپل مینه نه دای به یو راته وی چې ګیره پرېږده بیا پرېږدو کنه بیا نه پرېږدو دای به راته وی چې روژه ونیسه بیا نیسو نن مسلمان دغه ته انتظار دی کنه دی ولې دغه انتظار کوو خو د الله تعالی حکم د مکته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم د مکته موږ محبوب خو هغه ده نبی علیه السلام چې روژه به راغله مخکې نه بېزیره شو ډېره غټه میاشت را روانه ده ولې ډېر غټ ثوابونه دي پکې نبی علیه السلام من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه څوک چې روژې میاشت روژه ونیسي په ښه نیت د خدای د رضا دپاره تېر ګناهونه یې الله په معاف کوي خو په بېګاه د تراویح دي بیا د هغو په باب کې بیا ګوښه وي من قام رمضانه ایمانا و احتسابا څوک چې د شپې تراویح په دغه نیت کوي مینه چې زه مسلمان یم الله په راضي کېږي او الله ماته ثواب راکوي په هغه هم ګناه یې معاف کېږي بیا چې دا یوه د لیلة القدر شپه ده من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا چې دا یوه شپه هم دا خواري په ځان وکړي شپه په عبادت تېر کړي دته هم ټول ګناهونه معاف کېږي اوس چې ګټې نه خبر شوې خو ورځ نه ده درته معلومه مسلمانه میاشت خو درته معلومه ده ټوله میاشت روژه نیسه شپې د تراویح خو معلومې دي ټوله میاشت تراویح کوه خو یو د لیلة القدر شپه اوس امتحان شو خدای پاک پټه کړه په ثواب خبر کړو نبي علیه السلام دا یې ما ورته طرف پرېښود چې په دغه چې ته کوښښ وکړه نو شپه په غفلت مه تېروه هره شپه کې لږ کوښښ کوه بیا خاص کر په اخره لسو شپو کې په دغه شپه کې خو کوښښ کوه دا لس شپې خو چې ټوله شپه په عبادت کې ولې په دغه کې خو یوه ده چې یوه ده او دومره ډېر ثواب ده د زرو میاشتو نه یې ډېر ثواب ده د اتیاو دریو اتیاو کلو نه یې زیات ثواب ده د درې اتیاو کلو د نفلي اعمالو ثواب په یوه شپه پیدا کېږي چې 3 اتیا روپۍ د 1 روپۍ په ځای پیدا کېږي موږ به ټوله ورځ لمر ته ونه درېږو مسافري دا چې پردیو ملکو ته ځو خو د دغو 3 اتیاو دپاره ځو چې روپۍ به جګې دي پلار مور ښځه اولاد ټول پرېږدو په کلو کلو مسافري کوو دلته په خپل کور کې په ښه عزت په ښه راحت په خپل جومات یا په خپل کور کې لږ شه عبادت وکړه الله دومره په راضي کېږي چې د زرو میاشتو نه زیات ثواب درکوي خو دا لس شپې خو نو ته خواري وکړه چې نه د معلومه هغه کې خو ته کوښښ وکړه هره شپه یې لږ وکړه ولې دا چې لیلة القدر نه وي هم هغه عمل د ځای ځي اوس مو ونه ویلې چې نفل د فرض غوندې ثواب لري خو لس شپې د نفل وکړه د شپې یوه به پکې د لیلة القدر وي د هغه به ثواب ډېر وي د زرو میاشتو به وي خو هغه د نو میاشتو نورو خو هم د هغه نفلو د فرضو ثواب خدای پاک درکوي خو هغه خو هم نه ضایع کېږي حضرت پیغمبر علیه السلام یې روژې دپاره دوی خوشحالۍ دي یو د روژه مات په وخت کې بل د الله تعالی د ملاقات په وخت کې د روژه مات په وخت کې خوشحالي خو هر انسان خو کوي دا خو طبیعي شی ده خو دغه په واقع کې وایي زیری د رب د دیدار ده چې د الله په ملاقات کې دوم خوشحالي ده نو خو ملاقات درته د الله تعالی دیدار په پیدا کېږي رضا یې په پیدا کېږي حضرت پیغمبر علیه السلام یې په روژه کې چې سړی وږی شو دا یې ماسپښین نه بعد دا د خولې نه چې کوم ګیس موږ ورته چې ورته هوا چې وځي ننوځي دا ساه نه ده په دغه کې لږ بدبویي پیدا شي د لوږه چې ډېره شي بیا لږ بدبویي پیدا شي خلک ته تنګېږي خو الله تعالی ته دغه د خولې ګیس دا د خولې هوا د اکسیجن دغه ارګی تر مشکو نه محبوب شي دغه میاشتې اول لس شپې د خدای د رحمت دی چې په د انسان رحمت نازلېږي په دا مابین کې
دومره رحمت نازل شو چې دا انسان لایق دی مغفرت شو دا الله سپي بیا ګناهونه معاف کړي په اخرنۍ لسو شپو کې اعلان د زیري د جنت د ازادۍ د جهنم نه کېږي چې دا خلک د جهنم نه خلاص شول په هر روژه مات باندې لس لکه کسان خدای پاک د جهنم نه خلاصوي او نبی علیه السلام په اخره شپه چې رمضان مبارک میاشت پوره شوه په د اخره شپه دومره الله خدای پاک خلک د عذابونو خلاصوي لکه په دا ټوله میاشت کې چې معاف کړي وو چا ورته ویل چې دا د لیلة القدر شپه ده چې دومره ډېر ثواب درکړي نبي علیه السلام ورته نه مزدور ته مزدوري څه وخت ورکول کېږي چې مزدوري پوره کړي خو مزدوري یې پوره کړه خو الله دومره پسې راضي وي اختر شپه باندې په دا شپه کې د ټولې میاشتې غوندې خلک د جهنم نه خلاص کړه سهار چې د اختر لمانځه ته ځې هره کوڅه کې ملایکې ولاړې اعلان کوي خلکو ته راوځئ رب کریم ته یعطي الجزیل چې غټ غټ نعمتونه ورکوي په دا اعمالو تاسې مزدوري کړې ده اوس بل انعام ته هم راشئ په لیارې راځي په دغه وخت کې وایي په کار دا ده چې په ذکر راشي خو په لوی اختر کې تکبیرونه په زوره ویله کېږي په تنکي اختر کې څوکه څوکه دې ځان سره وي په ذکر دې راځي په دغسې الله العبد نه راځي چې راغی لمانځه ته دلته چې دا 2 رکعته لمونځ کېږي د لمانځه نه بعد بیا خطبه وي بیان وي د هغه نه بعد بیا دعا وي الله تعالی ملائکو ته ووایي یا ملائکه ای د ما ملائکو یو مزدور چې مزدوري وکړي په ښه طریقه یې وکړي د هغه سره څه مناسب ده چې څه وشي ملائکه ورته چې الله تعالی مناسب دا ده چې هغه ته پوره اجرت ورکړي شي نو الله تعالی ورته إمائي وعبيدي دما منذ دما غلامان موږ واسه کې الله غلامان او عبد الله إما منذ دما غلامان او دما په حکم باندې دا یو میاشت تکلیفونه تیر کړه په بهترینه طریقه باندې روژه ونیوه نو تاسې ملایکو په دې ګواه اوسېږئ د دغه عیدګاه د لمانځه نه چې خلک روانېږي ما ټولې ګناهې ورته معاف کړې د دغې وجې نه عیدګاه ته چې ځې وایې مستونه طریقه دا ده دلته بالفرض کې عیدګاه ده عیدګاه ته 2 لارې راغلي یوه د دغ طرف نه یوه د دغ طرف نه د کور نه په یغه طرف لار راځه عیدګاه ته د عیدګاه نه بیرته چې ځي بیا په دغه لار ځه ولې یو دا چې دا دواړه لارې بیا په قیامت کې شاهدي در باندې درکوي یا الله په ما دغه قدمو نه دغه انسان یې کې د عبادت ته روان و کور یې پرېښی د اختر ورځ وه خوشحالي وه ښه کالي اغوستي وو دښتې ته روان و د تال عبادت یې کوه او هغه بل هم بیا د عبادت نه را روان و کور ته چې تر څو بېرته کور ته نه یې تللی دا تګ و راتګ ټول عبادت ده دواړه ډلې او عین حال کې دغه لحاظ هم ده چې په خپلو مسلمانانو هم شفقت وکړه دغه خوا په لیار چې راځي مسلمان ده د اختر ورځ د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده یو بل ته مبارکۍ سره ورکوي خدای پاک توفیق د ښې روژې موږ تاسو ته نصیب کړی نو د دغه طرف خلک به درنه خوشحاله شي او د مسلمان زړه خوشحاله کول څومره لوی ثواب بیا په دغه لار لاړ شه په دغه کلي خلکو دغو سره مبارکي وکړه دا خلک به درنه خوشحاله وي او صرف ژوندي نه په مړي هم شفقت وکړه هلته هم عیدره ده هلته هم عیدره ده د یغه طرف نه د کور نه چې راتلې عیدګاه ته هغه عیدرې ته ودرېږه دعا ورته وکړه مړي ژوندی ته په انتظار وي او د دغه ثوابو د دعاو د ذکر ګټې دوی ته معلومېږي موږ ته نه معلومېږي حدیث مبارک ده څوک چې عیدرې ته ورشي او لس وارې قل هو الله شریک ووایي دا عیدرې ته یې وبخي هغه ټول مړي د ده نه خوشحاله شي الله په هغو رحم وکړي نو د هغو په سر خدای پاک ده ته هم دومره ثواب ورکوي چې په دا عیدره کې څومره مړي دي د هر مړي په سر باندې ثواب خدای پاک ورکوي یو روایت کې راځي چې یو وارې الحمدلله 3 وارې قل هو الله ووایه ثواب یې وربولي یو روایت کې راځي
چې په مړي پسې څوک دعا وکړي یا په مړي پسې صدقه وکړي یا مړي پسې د ثواب د یو شی وبکي، مړي ته خلک حجونه کوي، مړي ته خلک عمرې کوي، مړي ته خلک قربانۍ کوي، د نفلو ثواب وربکي، د تلاوت ثواب وربکي، د نورو عباداتو ثواب وربکي. ملائکه راځي لکه موږ تاسې چې عزتمن شی په پتناسه کې ایښی وي په سر یې دسمال پروت وي، دغه د ده اعمالو دا دعا او د صدقې ثواب لکه میوې پتناسه کې ورې قبر ته ورداخل شي او مړي ته وایي دغه تحفه په تا پسې پلانکي راولېږله، یا زوی مثلا یا ورور یا پلار یا خور یا ښځې یا میړه په هر نسبت چې وي یخ ته دومره ګټه ورسوي لکه د سختې ګرمۍ په موسم کې په سخته تنده کې چې سړې اوبه بدن ته څومره راحت پیدا کوي، هغه مړی د قبر د عذابونو دومره په راحت شي. حتی په ایدره کې مړي دي، د مړي خبره خو مې یو وارې مخکې هم لږ ذکر کړې وه، بیا موږ تاسو سره روان نورو ځای کې هم د په دوره کې به یې ښه تفصیلي ذکر کړو چې معلوماته مسلې چې راځي. مړیو کې هر مړی ژوند لري خو فرق ده په ژوند کې. په خارج کې بخاري شریف کې بیا مثال راځي د انسان پونده او ګوتې یوه پښه ده، خپله یو څه ځان سره وګورئ، دا یوه پښه ده ژوندۍ ده خو په ژوند کې فرق ده. ګوتې ته معمولي شی ور ولګېږي، معمولي یې وچې چې په درد کېږي، کوم د کلکه ته په درد نه کېږي، په دغ کې احساس کم ده، په یغ کې احساس زیات ده. وایي په دا مړي کې هم ده چې د احساس کې فرق ده، ژوند خو په ټولو کې شته. که ژوند نه وي حدیث مبارک ته نیکعمله انسان چې په قبر کې کېږدي، دغه انسانان چې ته روان شي انه لیسمع قرع نعالهم، د دوی د چپلکو ټکی دا مړی اوري چې بیا ملایکې ورته راورسېږي، سوال او جواب ورته شروع کوي، اوري ژوندی اوري که مړ. بیا ملایکې پوښتنې تر کوي من ربک ما دینک ما تقول في حق هذا الرجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې چې مسلمان وي دسي جواب کوي رب مې الله ده، دین مې اسلام ده، دا سړی حضرت محمد مصطفی رسول دی الله او د الله بنده ده، د ما ایمان ده. الله وی رښتیا یې ویلې، نو ما بنده ته د جنت بستره وغوړوئ، د جنت رڼا ورکړئ. او که بدعمله انسان وي، کافر وي، منافق وي، چې پوښتنه تر وکړي ملایکې الله د بنده د چا یې، دی یې زه نه یم خبر، دین د څه ده زه نه یم خبر، دغه سړي په باب کې څه ویې زه نه یم خبر، کافر وي نه یم خبر، منافق وي خلکو څه ویلې ما هم ویلې خو اوس رانه ویښ. الله تعالی وی دروغ یې ښه خبر و، ولې 140,000 پیغمبران مې ولېږلي وو، 104 کتابونه مې ولېږلي وو، داسې څوک شته چې ناخبره ده؟ نو چې نه یې منل د جهنم بستره اوس ورته وغوړوئ، د اور په بستره کې واچوئ. که یو ته د جنت بستره اچي بل ته د جهنم، چې ژوند نه وي په راحت او په زحمت کېږي. حدیث مبارک ده په قبر کې په بدعمله انسان باندې د ده د جرم په انداز 99 ماران مسلط وي، چې یو مار دنیا ته پوښی وکړي په مخ د مځکې به شین بوټی نه شي پاتې، دی چیچي چې ژوند نه یې ټوپېږي. نبي علیه الصلاة والسلام یې ایدرې ته چې لاړې داسې سلام واچوه السلام علیکم یا اهل دیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر، ای د مسلمانانو کلیه په تاسې مې د سلام وي، تاسې د موږ نه مخته تللي موږ هم درپسې روان یو. چې اوري نه سلام اچولو عبث نه شو. ټول هغه ثابت دي. دا آیات وګورئ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفي الاخره. بخاري شریف کې روان د نبی علیه السلام دا د عذاب قبر په باب کې ده. څه معنی؟ نیکعمله انسان ته خدای توفیق ورکوي د ښه جواب، خو کافر ته یې نه ورکوي، یغدل الله ما یشاء. او ګناهګار ډېر دي ځکه د عذاب تعبیر په کړی ده. اوس نو چې شته نو څوک چې شاید چې ولېږي دی پوهېږي په ثواب،
چې هغه چا په څنګ پورې قبر وي او یغه پسې داسې خپلوان نه وي چې صدقې پسې کوي یا ثوابو شیان دعاوې پسې کوي او بار بار څنګه همزولې ته تحفې را روانې او دته نه را روانې دا سړی ګیلمن کېږي که نه وایي هلته افسوس کوي دا مړی کاشکې چې د ما په خپلوانو کې خو داسې څوک وایي چې په ما پسې دعا کړی یا یې صدقه کړی یا یې تلاوت را پسې کړی ما ته به هم داسې تحفې راځي لکه دا پلرکې ته چې راځي حضرت نبي علیه الصلاة والسلام عثمان ابن مظعون رضی الله عنه اول صحابي په مهاجرو کې دی وفات شوی ده د نبي علیه السلام رجعي ورور ته یې ګډ دی وي مور نه سره ریبدلی و چې وفات شو دفن یې کړو بیا یې سر ته غټه تیږه ودروله وایي په دغه به زه د خپل ورور پیژنم نو خپل قریبان به د ده په څنګ کې ښخ کړو هغه حدیث کې راځي چې د خپلوان په مرګ نه بعد هم تګ راتګ ارواح سره لري سره خوشحاله کېږي زه به یې پیژنم په څنګ کې به خپل پیغمبر علیه السلام تیږه دروي خپل ورور پیژني چې بیا یې په څنګ پورې هغه قریبان ورخښي نو د اختر په ورځ خصوصا د خوشحالۍ ورځ ده وایي مړین په سړي حق لري دغه ځای پورې مې دا خبره درته اوږده کړه دغه سره څه مسلمانان مړي پراته دي د کور نه چې راځي په دغه لار راشه ور وګرځه دغه ایدرې مبارکې ته د دغه مسلمانانو مبارکینو دعا وکړه خدای پاک وایي تا په دعا په ډېر راحت راولي وایي دغه طرف نه چې ځي بیا په یغه ایدره ورشه دغه ایدرې ته هم دعا وکړه زموږ عمر کم ده خو قیمتي دی مخکنیو امتو 400 کاله 500 کاله 1000 کاله عمرونه وو زموږ د امت اکثره شپېته او اویاو کلو کې مري سلو ته یو نیم سړی رسېږي خو خدای پاک رحیم او کریم ذات دومره عزت او احترام د رسول الله په برکت دغه امت ته ورکړی چې د یوې شپې عبادت یې د یوه د اتیاو کلو نه زیات عبادت سره برابر ده خو د چا دپاره ده چې قدر خو یې وپېژني ليلة القدر دلته خو موږ تر اوسه وخت نه ده تېر کړی تېر کال روژه کې په قصر کې چې ما ترجمه شروع وه 1000 کسان د نن یې راسره اوسېده او د ورځې خو بیخي الحمدلله ډېر وه د ليلة القدر د شپې ډېر توهم خو د 28 په شپه وي هلته مې د خپل هغه د کړکیو نه باندې څه نارې او څه رنګونه اورېده مانې دا چې دي وای دا د ليلة القدر شپه ده د خلک وایي چې رڼا یې که نو ځوانان دې چکرې وایي په سکوټر موټر یې سره پسې اخیست هلته پاکستان کې به موږ چې لیده دغسې به وو په موټرو ثواب نشته په سکوټرو ثواب نشته په تلویزیون باندې په ډیش باندې ثواب نشته چې شپه رڼا که رڼا نه عبادت وکړه د دغه شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري خو خدای نخسته ګناه هم دغومره غټ ګناه عذاب لري نو ډېر بهترین وخت ده نبی علیه السلام اوله ورځ مو چې وویل چې په چا روژه تېرې شي ګناه ورته معاف نه شي جبرایل علیه السلام یې تباه دي وي خوار دي وي نبی علیه السلام یې امین خدای نه خسته چې داسې خو ونه شي که تر اوسه کمزوري رانه شوي وي د دنیا مسلمانان باید موږ بېرته اوس هم موقع ده لا تر اوسه پورې شپې شته توبې وباسو خدای ته زارۍ وکړو او یوه خبره بله مهمه کم د لیلة القدر په شپه دومره ملایکې راکوزیږي چې حد نشته سلام هي حتی مطلع الفجر تر سهاره وخت تېري په دغه امت کې ټیټ وي د مسلمانانو په دعاو او په عباداتو کې ورسره شریکېږي چې سهار شي بېرته جبرائیل علیه السلام اعلان وکړي چې ځئ چې بېرته ځو د اسمان په لوري د ملایکې اول چې راکوزیږي شین بیرغ په کم عظمه ودرېږي هلته بېرته ورټولېږي نو ملایکې د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړي نن شپه خدای پاک د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کومه معامله وکړه وایي الله تعالی ټول وبخښل ګناه یې ورته معاف کړې خو ګورئ دا به یاد لرو د کبیرو نه به توبه ورسره باسو په نیک اعمالو چې معاف کېږي صغیرې معاف کېږي خو چې د کبیرې نه د توبه وایسته هغه هم صغیره شو هغه هم ذاتي معاف کېږي خو خدای مو دې وساتي جبرائیل علیه السلام ورته 4 ډلې په دغه شپه هم خدای ونه بخښلې الله مو دې کومې عاق الوالدین د چا نه چې مور او پلار ناراضه وي چې تر څو هغه بېرته خوشحاله نه کړي د لیلة القدر په شپه یې خدای پاک نه ده یو دوم قاطع وسیله رحم د خپلوانو چې په خپل منځ کې خبرې سره بند دي سلام بند یو بل ته ورتګ بند معاونت او هر څه سره بند وي چې تر څو یې جوړه نه یې سره کړې سره خوشحاله شوي نه یي په دغه شپه یې خدای پاک نه مات
بل مشاحن وای مشاحن چاته وي وای د خپل نه پردي مسلمان سره په دنیایي شي خپه شو د درې ورځو نه خبرې باندې کړې زیاتې دام چې تر څو یې جوړه نه سره کړې نیک اعمال نه قبلېږي چې پورته کې ملایکې الله وی دا اوس کېږ دی تر څو یې د قبولي په ځای کې ملکې چې دی جوړه نه سره څلورم شرابیان چې مدمن الخمر وي چې توبه د شرابو نه ونه باسي په دغه شپه یې الله نه معاف زموږ عام مسلمانان د ناپوهي د علم د بېعلمۍ د وجې نه اکثره نه مور و پلار خفه اکثره خپلو خپلوان په خپل مابین کې سره خفه اکثره د نورو مسلمانانو سره په دنیوي امورو خفه په دین نه په دین خفګان خو روا ده چې یو سړی بېدینه وي بیا سلام هم مه ور اچوه خو د دنیا د وجې نه موږ خفه کېږو خو نن موقع ده چې دا میاشت رانه تېرېږي مور و پلار چې یو وارې امکان دی خو باید راځي چې ژوندي دي مور و پلار خو به په ژوند راضي کړي چې نه یې د راضي الله د عمل نه قبلوي پس د مرګ نه د مور و پلار د رضایت صورت شته چې مور و پلار په خفګان کې درنه مړه دي ته ځوان وي او بېادبي دې ورسره کړي دی مړه دي او پس له مرګ نه ته اوس خوشحاله کوې خوشحالي امکان شته موږ خو نه هو شته بیا هم شته څنګه شته وایي هر وخت کې چې لمونځ کوې دعا ورته که یو دوم چې دوه رکعته نفل دې د ځان په نیت وکړه بیا دوه رکعته نفل د دې دپاره وکړه ثواب یې ور وبخه هلته چې راحت ورته پیدا شي تا تحفه دا چا پلانکي زوی خفه په د حاجت په وخت کې چې چا سره کومک وکړي درنه خوشحاله کېږي که نه دی په قبر کې په تکلیف و چې تا ثواب چې ور ورسېدو د نیک عمل دعا دې ورته وکړه ثواب هلته خوشحاله شي بېرته او په ژوند کې چې ممکن وي مور و پلار زیارت ورتګ په جمعه کې یو وارې که سره بېله وي خو په جمعه کې یو وارې تګ راتګ چې ممکن وي باید ورشي پس له مرګ نه په جمعه کې یو وارې قبر ته ورشه دا یې د رضایت پس له مرګ نه صورت ده دعا پسې که صدقه که ثواب پسې بخه نفل و تلاوت که ثواب پسې بخه په جمعه کې یو وارې قبر ته ورځه د رضایت هغه هم صورت ده وایي دی ولې نه راځي دی ولې سلام نه راچي بس نو ځکه مسلمان سره یې اخیستي مسلمان څه کوي د خپل ورور سره خفه یې په کلو کلو سلام دی بیا خو زه کمزوری لیدی کېږم نه نبي علیه السلام وی فعل منقطع که دی دې نه در سره کیسې وکړي دی دې نه د تا پوښتنې ته راځي نه د ښېګړې در سره کوي نه ښه ته سلام هم ور اچوه ستړی ماشم ورکوه د مریض پوښتنې ته هم ورځه مبارکۍ ته هم ورځه دی دې نه کړي ښه وضعیت یې هلته هم نه در سره کړي او ته به ثواب وګټې چې دی هم نه کړي ته هم نه کړي خو دی هم ګناهګار ته هم ګناهګار بیا څه فرق شو او یو چاته هم خپل ځان ګرم لیده کېږي هر یو دا وي چې خدای ګرم ده ابل وی خدای ګرم ده نه زه ګرم یم ځان سره دا فیصله وکړه زه ګرم یم چې د ورور د قریب سره مې خبرې باندې کړي خدای ته ګرم یم که ده ته نه یم ګرم خو خدای پاک ته خو ګرم یم په خپل دین کې خو ګرم یم ورشه مکې وغواړه سلام ور واچوه به هر تقدیر میاشته ډېره د عزت څه خبرې پسې را روانې دي په مابین کې د دعا دا دعا چونکې بیا لږ څه آداب لري هغه به انشاءالله سبا ته کوو بیا وروسته بېرته د شپې د پړشمي او د کورنۍ زندګي او د دغو شیانو او شپې څه کوئ دا به ټول بیا د روژې احکام به انشاءالله العزیز سبا ته بیا ځي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خدای متعالی دې ټول اعمال د تا د رضا لپاره وګرځوي الله دا روژې دا تلاوتونه دا تراویح دا صدقې دغه درس د قرآن او د حدیث دا اورېدل د قرآن او د حدیث دا داسې نیکو مجلسو ته تګ د مازدیګر دا په زرهاوو وارې ختمونه چې څومره نیک اعمال دې موږ دي او د ټولو مسلمانانو چې څومره اعمال خدای پاک تاسو ته ورکوي ټول الله په خپل دربار کې قبول کړي الله ټول اعمال دې موږ د تا د رضا لپاره وګرځوي د ټولو ګناهونو مغفرت نصیب وګرځوي
آینده ژوند د خدای پاک استقامت د شریعت نصیب وګرځي. خدای پاک که د موږ نه مور او پلار خفه شوي، که د موږ نه استادان خفه شوي وي، که د موږ نه مشایخ خفه شوي وي، که د موږ نه خپلوان خفه شوي وي، که د موږ نه خواښ افسر خفه شوي وي، که د موږ نه نور دوستان خفه شوي وي، که د موږ نه نور مسلمانان خفه شوي وي، الله تعالی ته د دغه دعاو په برکت د دوی ژوند رانه خوشحاله کړي. الله تعالی دوی ته که د موږ نه تقصیر شوي دي هغه تقصیر په عوض کې دوی ته ډېر غټ مقام ورکړي، موږ ته مغفرت یې هغه تقصیر وکړي. خدای دې متعالی د موږ حقوق چې چا ضایع کړي وي خدای پاک موږ ورته بخښلي دي، الله دوی ته غټ مقام او مغفرت نصیب وګرځي. یو د بل په حقوقو مو الله تعالی ومني، الله په هر عمل کې مو اخلاص او د تا رضا نصیب کړي. څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعاوې غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې، د موږ د مدرسې سره کې، د موږ د کور سره کې، د موږ د همسایهو سره کې، د عامو مسلمانانو سره کې خدای پاک ټولو ته خپله رضا نصیب کړي، د ټولو په شرط درست حاجتونه پوره کړي، د موږ ځان، د موږ مال، د موږ اولاد خدای په هغه لار کې سر کې چې ته په راضي کېږي، د تا حبیب په راضي کېږي. ځان، مال، اولاد محتاج د هغه اعمالو، اقوالو، افعالو، اخلاقو، عقایدو نه وساتي چې ته په ناراضي کېږي، د تا حبیب په ناراضي کېږي. دا پاتې روژې خدای په ښه توفیق باندې الله ښه توفیق راته نصیب کړي، په ښه عمل را باندې تېرې کړي. دا ترجمې او دا سبقونه مو خدای پاک قبول کړي او دا پاتې د موږ ټول عمر چې څومره زندګي د هر مسلمان پاتې ده او خاصه دا موږ چې دلته ناست یو خدای دا پاتې زندګي مو مه ضایع کړي. الله ته په موږ رحم وکړي، موږ نه ضایع کېږي، الله خو یې نه ضایع کوي. خو خدای ته توفیق د نیک عملي راکړي. الله تعالی د موږ عمرونه قیمتي کړي، د موږ عمر مال قیمتي کړي، اولاد مو قیمتي کړي، اهل و عیال مو قیمتي کړي. ټولو ته خدای جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي. نبی علیه السلام مخکې مو حدیث ته ویلي چې په روژه کې استغفار ډېر وي، لا اله الا الله، او جنت ډېر غواړئ، د جهنم نه پناه غواړئ. او بل ځای کې روایت کې راځي چې څوک په اخلاص 3 وارې جنت وغواړي، جنت خدای پاک ته شفیع شي، الله دای ما غواړي په مینه ته ما ورکړي. د جهنم نه چې څوک په اخلاص 3 وارې پناه وغواړي، جهنم الله ته شفاعت کوي، ای الله دا دې ما نه ډارېږي، ته یې نجات ورکړې. نو په اخلاص وایې ای خدای پاک موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. الله موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. الله موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. خدای موږ ټولو ته د جهنم نه نجات نصیب کړي. الله موږ ټولو ته د جهنم نه نجات نصیب کړي. الله موږ ټولو ته د جهنم نه نجات نصیب کړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.